رب العالمین لوی احسان دی چې مونږ اول کو انسانان پیدا کړیو. که مونږ انسانان نه پیدا کړي او خرې پیدا کړي وي بیا به هم څه کوی. خر ته وګورئ بوت پې د پاسه پروتي او چوکاو لښته یې ورته لا بیلې نیولي او دربی یې نه د تړلو ځای معلومي او نه د غیا د خوراک ځای معلومي. نو که مونږ خره پیدا وي نو مونږ الله سره جنګ خو نه شو کولی. که مونږ سپي پیدا وي یا خندیران پیدا وي یا سنداګان او غویان پیدا وي نو مونږ خدای سره جګړه کولی شوه. نو اول خو د الله لوی احسان او فضل به مونږ دا دی چې مونږ رب العالمین انسانان پیدا کړي. په خپله خوښه خپل کار کوو، جامه غوندو، بستره کې سملو، د خپلې خوښې خوراک خورو او د خپلې خوښې څښاک کوو او د خپلې خوښې ځای کې ملاسته کوو. بیا دویم نمبر الله په انسانانو کې په صحت الله روح پیدا کړي. کم خلک چې په صحت نیمګړي دي چا غوږ نشته ته ورته یو څه وایې هغه په بل انورې خوا، د چا ژبه نشته هغه ته به څونه تکلیف وي لکه چې کومه خبره یې ښکاره کولی نشي، او د چا سترګې ني هغه خوار په څونه تکلیف وي زړه کې بیا دی چې دا فلان کې به څنګه یو فلان کې به څنګه. سترګو نابینا یو حافظ صاحب و د هغه نه مې تپوس وکړو مې ستا په زړه سار باندې د قرآن شریف حافظ م او د قرآن شریف درس یې م کوم. مې تا باندې د الله دا فضل دی ځکه سترګې نشته خو د قرآن خدمت د نه الله خو مې پله د سار مان دی. عجیبه ټکې ما ته وویل وایي زما پله دا ارمان دی چې دا سور رنګ به څنګه یو دا شین او سپین به څنګه زه کلک او نرم خو په لاس معلومولی شم، رکوټ او غټ په لاس معلومولی شم، ګرمي یخني په وجود معلومولی شم، د انسان سره خبرې په ژبه کولی شم، اواز په غوږ اورېدی شم. خو دا رنګونه لیدل چې سور رنګ دی او دا سپین دی او دا شین دی او دا سور دی زه یم چې دا بسي. دا ګورئ ډېره لویه خبره ده او ډېر لوی ارمان د انسان په اړه کې پروت. خو الله که یو انسان په دې نعمت نه دی ورکړی خو حدیث پاک کې راځي حضور پاک فرمایي چې دې په دې تکلیف صبر وکړي د اړوند انسان نو الله به د دې تکلیف په عوض کې جنت ورکړي. دا لوی غنیمت شو. خو بیا هم د انسان د وجود د اندامونه د انسان دپاره لوی نعمت. په لاس وخپو څوک شلي تپوس ته وکړي څونه غریب ته تکلیف وي او یا که یو انسان لیونی د دماغ یې خراب دی هغه غریب څونه په تکلیف کې مبتلا ده، نه په ښه بد پیږي او نه په بد پیږي، نه په اودسماتې پیږي او نه په غټ اودسماتې او نه په رکوټي په هر څه خاندي. نو دا د الله فضل چې مونږ انسانان او د انسانانو نه پس پروردګار مونږه په صحت باندې روح پیدا کړي. دا ګورې د الله ډېر لوی فضل او کرم چې په صحت مونږ ناقص پې بیا بس یوازې مال او دولت خو نه دی. یو سړي به سوال کوی خدای زما د حضرت خضر سره ملاقات وکړي نو هغه سره ملاقات وشو د انسان په شکل. وی ته حضرت خضر یې وی شکر دی خدای زما سوال قبول کړي. وی ولې دی زه د خدای نه غوښتم؟ وی دې له مې غوښتې چې زه زما په زړه کې یو ارمان دی او سوال دی چې ته هغې باندې امین وی او خدای پاک زما هغه سوال قبول. وی وایه شابه ته دعا کوه زه به په امین ویم خدای به یې دله قبلوي. وی ښه چې ما الله مالدار کړي ډېر دولت خدای راکړي. مونږ خلک د خدای نه همدغه غواړو چې ما خدای مالدار کړي. حضرت خضر خو خیار دی هغه ورته وی نه داسې مه کوه. وی لاړ شه او تا ته چې کم انسان ډیر زیات مالدار ښکاري د هغه نوم راته وښایه چې خدایه داسې مې کې نو زه په یمین ویم هغسې به شي سبا بیا تا سره دې ځای کې ملاقات کوم زه وکړم. دې ګرځېده چې یو مالدار به یې کته د هغه نه به یې تپوس کو هغه به ورته پام کو ګورې ما وله ورنکې خولې زما په شانته شوې په مصیبت بخت دی. ولې یاره ما ته خو ټیک ته چې مال ډېر دی خو بچي مې لوفران. بل به وي ما ښه ده کې دا نقصان، بل به وي زما دشمنۍ او طرفګنۍ ډېرې زیاتې. یو سړی ایسئ که د زرګرۍ په بازار کې چې لاس یې په سرو په سپینو کې پروت او نغدي روپۍ م ورسره ډېرې وې دې ورته ولاړ و په ټول بازار کې ورته دې مالدار ښکاره شو. یاره وایي دا څه خوشحاله دی ګوره بلا نوکران یې دي او لاس یې د پیسو د سرو سپینو نه نوز ګارېږي که داسې شوم بس دا مې کامیابي یې. هېرورې که تپوس خو دې وکړه چې مازدیګر ماښام شوه دوکاندار زرګر دوکان بنده و دې ونه وی کاکا ته ما ته خپل نوم وښایه. وی زما په نوم کې د څه غرض؟ وی ما د الله نه سوال کو چې ما ته خدای حضرت خضر پېښ کړې ابېګا راغلو. هغه ته مې وویل چې زه د خدای نه مالداري غواړم او ته په یمین ووایه. هغه وی ته لاړ شه او یو مالدار سړی وګوره او د هغه نوم واله چې خدای داسې مې کې نو موږ به دله دعا وغواړو هغسې. نو ته راته ډېر ښه مالدار ښکارې نو ته راته خپل نوم ووایه چې تا ورته یاد.
وی خدای ظالمه ما یاد نه کې وک عمر به دې په مصیبت هغه څنګه وی راسې چې زه ته خپل خوراک وښیم دې پیسو دولت ته مې مه ګوره خپل خوراک درته ښې نو چې خوراک یې ورته وښو نو د اوربشو سپوره ډوډۍ او سپوره ښوروا وي دا زما خوراک دا دولت او پیسې هر څه مې ډېر دي خو په ما طبیب او حکیم هر څه بند کړي دي که د غنمو ډوډۍ خورم نو بیا د خبرو د کولو نه که غوړ شی خورم او میوه خورم او ښه نعمت خورم نو بیا څو ورځې په کټ کې پروت یم د پاسېدو نیم متیا دی او دستونه رانه په کټ کې بیږي دقه سپوره ډوډۍ او دقه سپورې اوبه زما خوراک کې اوس فخر ده که زما په شان ژوند غواړم او که نه غواړم حیران شو چې خدایه اوس څو غواړم په لاره را روان دی یو سړی دی خو خوشحاله دی او نظمونه او شعرونه وایي یاره وایي دا جوړ ډېر مالدار معلومېږي ځکه دا مالداران مې ټولو کتل او ټول خفه دي واقعي په هغه مال به څه کوي چې سړی پکې خوشحاله دی مال او دولت خو د زړه د سکون او د اطمینان دپاره نو چې کوم مالدار ګوري د چا د ښځې نه فریادي خفګانې جوړی ورسره د چا د بچو سره د چا د ګاونډي سره د چا بله مقدمه د چا بل غم د چا صحت کې نقصان دا سړی جوړ ډېر زبردست مالدار سړی معلومېږي چې وله چې وروره وي ته لږ دی خوښ وی ډېر خوشحاله نه وی ډېر زیات وی ډېر مطمئن وی زما په شان خوشحاله به د دنیا دا بادشاه خو داسې خوشحاله یم چې د شپې کله وده شم نو چې کله مې غواړي را پاسېږم او چې کومه ډوډۍ راته څوک کېږي نو ایثار پرې نه یم هره ډوډۍ خورم او ښه مې وجود ته مه ګوره او د منډو ترورو ته مې مه ګوره ډېر زیات خوشحاله مال بدیم ډېري کوي تپوس خو دې دا خپل مسلې هم کوي مال دولت بدیم ډېري کوي نه وی مال څه ته وایي وی دا دولت پیسه ده خوښه مړه مال دولت که مې وي بیا مې دا خوشحالي کول نشته مال دولت دی وی ژوند د څنګه تېرېږي بس غصه شو ورته وی ژوند په مال نه تېرېږي د الله په ورکړه تېرېږي د رزق ذمهداري دا په مال کې نه دا په الله غشته نه مې پټې شته او نه مې تجارت شته او نه مې دوکان شته او نه مې نوکري شته او چې کم وخت ته ډوډۍ راشي نو ماته الله ډوډۍ تیار کړه دا ګورې حقیقت روزي څوک ورکوي دا رب العالمین ورکوي د روزه اختیار د رب العالمین سره دی د الله زمونږ دا یقین نشته مونږ وایو چې که دا تجارت مو نه کړو څه مو نه ګټل څه به خورو او که دا دوکان مې کولو نه که نو څه به خورو بېشک دا اسباب دي دا به استعمالې الله بې سبب هم در پولي کې خو دا اسباب دي دا به استعمالې خو یقین به په دې نه ساتي یقین به په الله ساتي که یقین دې په دې اسباب وساته دا ګناه ده د یو زنانه یو ماشوم بچی پیدا شو ماشوم لوی شو نو د هغه زنانه په زړه کې دا سوچ و چې دا ماشوم د پورا عقیده په الله پیدا کو چې د پورا یقین او دا عقیده او دا سوچ جوړ شي چې دا مال ژوند او دا مرګ او دا بیماری او دا روغواله او دا رزق او ډوډۍ او الله راکوي بس نور به شوخیار ښځه بچي دا یقین جوړ چې دا عقیده جوړه کړه مور د یقین په الله جوړ کړو نو دې ماشوم یو ځل دې مور ته وی مورې ډوډۍ بچي چې دې په ښه بده پېښ شو وی بچي ډوډۍ خو الله ورکوي ما نه مه غواړه الله نه غواړه امور ورته وي هغه بچي ورته وي مورې الله کوم دی ته پته نه وکړه الله راته وښایه چې د هغه نه ډوډۍ غواړم وي بچي الله هغه ذات ته چې تا وینې او تی نه وینې ستا خبرې اوري او تی خبرې نه اوري او چې ته ترې څه غواړې درکوي وي ښه مورې چې ډوډۍ غواړم څه به ویم یا الله ما ډوډۍ راکړي الله به ډوډۍ درکړي یا الله ما له جامې راکړي جامو ته چې الله به جامه درکوي اوبه غواړي نو یا الله ما له اوبه راوکړه الله به اوبه درکوي نو د مور به ورسره دا چل کړی چې ډوډۍ به وله په کور کې دننه یو ځای کې په ګوټ کې پکې ایښودې وه د ترکارۍ سره چې ته بلستن کې نغښتې چې ته فتاخچه کې که د په المارۍ کله یو ځای کله بل دی ته د هغه یقین یې جوړ نو دا ماشوم چې به د مدرسې نه راغې او غرمه به وه د به وي یا الله ما له ډوډۍ راکړي نو مور به ورته بچي الله چې سینګ پټ دی ګورې ډوډۍ هم پټوي کوټه کې وګوره درو درته به یې چې یو ګوټ کې ایښود نو دی چې به او بلستن به وکته تولۍ به وکتن ډوډۍ به پکې د الګولي سره پرته وه مورې الله خو ما د ډوډۍ دلته ایښودې ده وګوره بچي به درته نه الله چې څنګه نه ښکاري داسې ډوډۍ هم نه ښکاري پټ یې ایښودي پټ دی الله چې څنګه پټ دی داسې درته ترکاري هم پټ یې ایښودي میوه مورې بابا نه نه بورې مونږ ته به چغې نه وې تا ته نور چې الله نه غواړه یا الله ماله پلان کې میوه مور به هغه غوندې کوټې ته ننوته او یو رومال لاندې به ورته هغه میوه پټه کېښود او رو به وته بچي الله نه دې څو غوښتل ما خو ته میوه وغوښته وشو ګوره ته به پټه ایښودي کې دې به ورغې سامان به یې لټو هغه میوه پکې پیدا شو چې کله به یې جامې خیرنې شوې لمبل به یې مورې لامبم ډېره ښه یا الله ماله جامې راکړي نو مور به ورته هغه جامې چې ته بلستنو یو ځای بل ځای پټې ایښودې بچي الله نه دې جامې وغوښتې او بې ورشه نو الله به درته کې ته پټې ایښودي که دې به ورغې چې صندوق یې وغیره څه به یې وکتل جامې به پرتې وې اوچتې به یې کړې د ماشوم دا یقین جوړ شو چې ما له ډوډۍ
مال جامه، مال پیزا، مال دارو، دا ټول الله راکړي. دا ورته پته نه و چې دا راته مور پټ کړي او مور به ورته راسې دونه پټې ښودل چې دا یقین په رب العالمین پیدا شي. او چې کوم څیز ته به یې ضرورت و مور به ورسره دا چل ول کو. هلک به ودرېد او بیا په دې پوه کوي بچي او چل درته ښیي. وی الله چې تا له ډوډۍ درکوي او ته ترې غواړې نو دا الله چې خوشحاله کړي ډېره خشته ډوډۍ به درکوي. مورې الله مې په څه خوشحالېږي ای بچی چې د سکول نه راشي د مدرسې نه نو دقسې اودس وکړه چلې ورته وخو بیا داسې چاره دام وکړه او بیا دا جانماز راواله دا مصله دا قبلې ته ودروه او د مونځ چلې ورته وخو مونځ وکړه. یاره بچي چې ته دا چل وکړې او مونځ وکړې او د مانځه نه پس دې راواله لاسونه الله ته اوچت کړې او ته یې غواړې دومره خشته څیزونه به درکړي چې ته یاد به وسات د بچي هغه یقین جوړ کیسنګ برانې په مصله به ودرېد په جانماز مونځ دې وکړه الله ته به لاسونه پورته کړل یا الله ماله ډوډۍ راکړي نو مور یې کیاره وه د هغې نه ښه ډوډۍ به ورته پټی ښودی د هغه مخکې میوې نه به ورته خشته میوه او ډېره میوه یې ښودې وه دې به ورغی بیا مورې نن خو زما الله ماله ډېره ښه ډوډۍ راکړه نن خو زما الله ما ته ډېره ښه میوه یې ښودې ده بچي ما درته نه وي چې الله خوشحاله کړي تا خوشحالوي ګورې دا حقیقت یو ځل یې مور ته تللې وه خپلوانو کره یېرې وه خبر انسان دې یېرېږي غرمه شوه را یادې شو او ادمه ماشوم خو ور مدرسې نه راغلي نن خو ورته ما ډوډۍ نه دی خیر شوي دا څه وشو ابدا الله ته لاسونه اوچت کړي یو مونځ به یې کړی چغې به م وایي چې یا الله ماله ډوډۍ راکړي او ګرځي به په بلستنو په صندوقونو په جامو کې به هغه ډوډۍ ګوري او ما خو ورته نن ډوډۍ نه دی ښې هغه به هغه خپل ماشوم لاسونه نه الله ته څونه ستړي کړي هغه به الله ته څونه چغې والي او څونه جلابې کړي نو ما نه خو نن هیر شو یا خدایه دا سوچو هغه خپلوانو کره و هغه ارڅې په ځای پرېښودل او پلونې به ورکی را په سر که هغې وایي څه کې ته به مونږ کره نه نه وایي ما نه بس ماشوم دقسې پاتې دی او ییر مې دي هغې ته به ال نه وایي هغه ماشوم ده ماشوم به مې څه کوي رامنډې 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 اوس ماشوم راغلی پوټې بچې دي پوټې بچې چې څنګه راغلی دی موافق کور نشته ورته پته و چې خپلوانو کره تللی ده چې څنګه راغلی دی اکسې خپل استنجا او خپل چارهدام یې کړی دی خپل مصلی راغشتې ده په هغې الله ته یو 2 رکاته مونځ کړی دی خپل واړه کوچیني لاسونه الله ته نیول معصوم لاسونه یا الله ماله ډوډۍ راکړي لکه څنګه چې به یې مخکې کړو چې سوال یې کړی دی او کوټې ته څنګه ننوتی دی او بلستنې لټولې ده بهترین قسم ډوډۍ ورته پرته ده اعلی قسم بهترین قسم ترکاري ورته پرته ده د میوو سره ډکه خوانچه ورته پرته ده هغې راغشتې ده ورته ناست دی ښه په شوق یې ډوډۍ او میوه او غر څه خوړلي دي دقه کې مور راننوتې بچې ته راغلی او مورې زه خو رالم ډوډۍ ټینګه شوه ډوډۍ مې مور وخوړه څنګه دې ډوډۍ پیدا کړه ولې مورې تا ما ته نه وایي چې د خپل الله نه به غواړې ما خو مغه خپله طریقه وکړه که خپل مونځ مې وکړه الله یاره مورې نن خو مې الله ډېر خوشحاله کړی دی بچې هغه څنګه نو مونځ مې وله وکړو او بیا مې ورته سوال وکړو او داسې ډوډۍ راکړم وایي بیبي چې په زندګۍ کې مې داسې ډوډۍ چې ته نه ده خوړلې ته راشه وګوره خوشبویي دې دي او داسې میوې نن راکړې دي چې په زندګۍ کې مې داسې میوه چې ته نه لیدې خوشبویي تې دي مورې نن خو مې الله ډېر زیات خوشحاله دی خدای خبر مونځ خو لار دل کو او دعا خو هر وخت غواړم خو نن مې رب ډېر زیات خوشحاله دی داسې ډوډۍ راشه مورې او داسې میوې چې په سترګو مې چې ته نه لیدې خوشبویه دې دي خوشبویه بس مورې پېښ شو مورې پېښ شو چې واقعي زما د بچي په خپل رب یقین جوړ دی او زما بچي د خپل رب نه واقعي غوښتنه کړې ده ها بچی واقعي د خپل رب نه غوښتنه کړې ده بس الله سره نسبت ولګي مخکې خو به ورته مور هغه اسباب استعمالول پټ پټ بیا ورته شی ښوده بس د هغې ضرورت ختم بچي اوس په دې روپوی نه دی کې دا کال 6 میاشتې ما کومه ډوډۍ خوړلې ده ته مور پټې ښودې ده د هغه هم حقه یقین جوړ دی او تر مرګه پورې دا غالق الله سره هم حقه نسبت اوچرېد چې څه به یې غوښتل د الله نه 2 رکاته مونځ کوو لاس پورته کوو پروردګار ورکوو مونږ هغه امت یو چې دنیا کې خو آخر کې راغلی یو او جنت ته به زه زما امت د آدم علیه السلام او د نور امتونو نه مخکې داخلېږي نو اول فضل څه شو چې انسانان دي دویم څه شو چې په بدن روغ یو دریم فضل څه شو چې المؤمنان او مسلمانان یو او څلورم فضل بیا څه شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان یو دا د الله فضل او کرم او نور نعمتونه او خو د شمېر نه زیات دي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار قرآن شریف کې الله فرمایي که زما نعمتونه شمیرلی نشي په انسان ډېر ظالم دی او ډېر ناشکر د هارون الرشید بادشاه دربار کې یو بزرګ سړی ناست یو نیک انسان هارون الرشید اوبه وغوښتې یو اوبه راوړی نوکر والا اوبه راوړی اوبه چې سیولې هارون الرشید په خپل لاس کې واغشتې
دا بزرگ دی ورسره ناست سلیمان ابن حرب رحمت الله علیه لوی د حدیث و عالم هم دی بزرگ هم دی هغه سلیمان ابن حرب رحمت الله علیه هغه ورته وایي بادشاه سلامت لږ صبر وکړه او بس هارون رشید نیک سره هغه مجلس کې به دا بزرګان او نیکان خلک ناست و عالمان امام ابو یوسف رحمت الله علیه غوندې سړی د هغه قاضي القضات وی هغه مس کوه هغه لاس نیس کړي ورته وایي بادشاه سلامت یې ورته پوښتنه وی چې ته تږی شي اوبو ته د ضرورت پیښ شي او ډېر زیات تږي او چرته هم اوبه ني صرف دقه یو ګیلاس اوبه درته ملاویږي نورې نه ملاویږي دغه یو ګیلاس اوبه درته ملاویږي نورې چرته اوبه ني نو دا ګیلاس اوبه که ته په بیه په 100 پیسو به والې ځکه نور اوبه شته او دغه اوبه چې تا ته ملاویږي خرڅه یې در باندې وي نیمه بادشاهي به ورکړم دا ګیلاس اوبه وپېوال وی ښه بادشاه سلامت چې په نیمه بادشاهي دا ګیلاس اوبه والې او دا اوس کې او دا دې په دا خېټه کې بندي شي او بار نوځي د ګردو بیماري شي مثلا او در باندې راشي چې خدای متیازې مې بندې دي او متیازې مې نه ځي او یو حکیم درته وایي چې ما سره علاج شته او هغې حکیم سره علاج بل چا سره نی او هغه حکیم در نه پیسې غواړي چې ما له پیسې راکړه دا متیازې در نه وباسم نسخه درته لیکم ګري نه نو څونه دولت به هغه حکیم له ورکړي چې هغه ګیلاس اوبه در نه په متیازو کې وباسي وی دا نیمه بادشاهي به نور هم ورکړم وی ښه بادشاه سلامت پته ولګېده چې ستا د دې ټولې بادشاهۍ قیمت یو ګیلاس اوبه دي یو ګیلاس اوبه که درته نه ملاویږي نیمه ورکې خو چې ویخله او بیا چې دا ګیلاس کېټې ته لاړ شي او در نه نوځي نیمه بادشاهي بیا ورکې چې د اوبه در نه وځي نو د اوبو پیدا کېدل دا بیا د الله نعمت او بیا د اوبه چې د خېټې نه وځي دا ډېر لوی نعمت ته پروردګار د چا چې تشي متیازې بندي شي یا غټې متیازې بندي شي ورشه تپوس وکړئ پلپوس څه شی دی پلپوس د انسان په وجود کې پلپوس چې څاروي خلک حلال کی نو پلپوس یې نه خوري سپو ته اچوي داسې ده که نه سپو ته خلک پلپوس اچوي زه اینه وخوري ظلم وخوري خو پلپوس داسې یو شی دی چې خلکو ته ځان په خوراک بدې ښکاري اکثر په دې قصابخانو کې پلپوس خلک سپو ته اچوي سپي یې خوري او ما ته یو سړي خبره کوله پلپوس یې خراب و امریکې ته وړو چې پلپوس ولا بدل کړي د پلپوس بیماري و امریکې ته وړو چې پلپوس ورته بدل شي ډاکټرانو ورته وي 2.5 کروڑ روپۍ د پاکستان مونږ سره کېده 2.5 کروڑ روپۍ دا مخکې داخلې کا دا ستا فیس شو خو نو پلپوس سره به څه کې وی نه پلپوس داسې که چرته چې په امریکا کې اکسیډنټ وکړو او هغه د اکسیډنټ نه مړ کېده ستا عمر او د هغه عمر برابر و ستا ګروپ ته وینې او د هغه ګروپ برابر و او هغه خپل پلپوس وبخه چې دا کته بل چا ته اور وبخې نو هغه پلپوس به مونږ راوالو د هغه نه تا ته به ورکړو داسې نه شي کېدی چې کوم سړی په خپل مرګ مري د هغه نه تا ته مونږ نه شو منتقل کولی چې ستا او د هغه د وینې ګروپ برابر نه بیا دله نشو درکولی که هغه ونه بخي نو بیا دله مونږ نشو درکولی که ستا او د هغه عمر برابر نه بیا دله نشو درکولی ما وایي چې دا 2.5 کروڑ روپۍ داخلې کوم او چېرته زه مخکې مړ شه یا دا سړی چې ته پیدا نشي یا به شي پیدا دې لاړې یو ځل دې داخلې کړو دا ختم ما وی د پلپوس قیمت چې خلک یې سپو ته چې 2.5 کروڑ روپۍ شو هغه علاج و امریکې ته تلل او هلته په هسپتال کې پاتې کېدل او د مریض هغه باقي خرچه پې د پاسه ده یو پلپوس ته وګوره الله دله څومره لوی نعمت د 2.5 کروڑ روپو خدای یو پلپوس الله درکړو زړه ته وګوره خراب شي یا نقصان پکې پیدا شي خلک وایي ټول جایداد به ورکم ټوله پیسه به ورکم خو چې زما د بچي دا زړه ټیک شي کوي داسې که نه دی نه خرابه شي لکه دا هیپیټایټس بیماري ده او دا تور جړی دی وایي چې زما دا ټول دولت ته ختم شي خو چې زما د بچي دا بیماري ختمي وایه که نه الله څونه نعمتونه درکړي تا دا سترګه کې ته راپی ګاډي ته هغه شي نه لګېدلې وی پر ورته وایي که څه ورته وایي دا دله خدای درکړي دا بانه که دا بانه دې نه وي او په معمولي چې د هغه حرکت وشي څه دوره ستا سترګې ته لا را رسېدلې هم نه چې ستا سترګه قدرتي بنده شي قدرتي خاوره که دا بانه دې نه وي یا دا روزې دې نه وي او دا سترګې دې واضح وي لکه د کپ په شانتې نو ټولو سترګې به یې د دوړو ډکې یا به دې سترګو یو حکیم ډاکټر نه مې تپوس وکړې مې دا سپېمو کې ویښته وي په دې کې مولوي صاحب دا الله لوی لوی حکمت دی مې څه دي وی دا ګوره دا څومره ګرد غبار او دا ګر خو دا ویښته را منې کوي که دا نه وي دا خو غبرت دی ته پوزه سون کا نو هغه چې څومره ګند دی هغه د ګند په شکل کې واپس راوځي او شریعت درته وایي ښه پوزه پسون کا او ارض دې اینده دا د الله فضل و دلته یو غاښ کې دې خراب شي په څونه پیسو د الله بیا مستوي غاښ په دې چشمه مونږ څونه پیسې لګو دا د الله نعمتونه ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها که د الله نعمتونه شمېرلی نه شي ان الانسان لظلوم کفار خو انسان ډېر ظالم دی دا هغه ویز دی مثال دی دا هغه غلام مثال هم دی یو غلامو نو مولا سره مولا به هغه مالک به د غنمو ډوډۍ خوړه د چڼکڼو د معدې او دله به بېچڼه اولو ډوډۍ ورکول نو دی ورسره تنګ شو مولا دی ما خرڅ ته به بچاول وی ته د معدې ډوډۍ خورې او ما له بېچڼو ډوډۍ راکې هغه وی ښه خرڅ چې په بل مولی خرڅ ته نو هغه به بیا په خپله د بېچڼو اولو ډوډۍ خوړه او دله به یې د بورې ورکول
وی ما خرڅ کا نو خرڅ کا نو چې خرڅ کا نو هغه به بیا ډوډۍ خوړه خپله او دله چې بس پیدا شو ور به کو که پیدا به نه شو نو ناره به یې تېره کړه هغه دوی مهرباني وکړه ما خرڅ کا نو په بل مولا یې خرڅ کړه چې بل مولا باندې خرڅ کړه هغه به ورته وایي داسې کار به کې چې ته به دلته ناست یې پخوا به دې قیمتونو کې هغه ډیوټ پېژنې که نه یو لرګي به په هغې به یې ډیوه د پاسه ایښودی وه یا شمع پرې د پاسه پرته وه نو دې به ذات د کېنورې دا غلام او هغې مولا به ورله په سر د پاسه ډیوه ایښودی وه وي ته به کښېنه رب یې به نه ته زما ډیوټ یې ډیوه به ورله په سر د پاسه ایښودی وه هغه به هغه خپل کار کوو نو چا ورته وي اوس سوال نه کوي چې ما خرڅ کړه اوس هم ورې خبرې سوال کوو چې ما خرڅ کړه اوس سوال نه کوي وي دا حالت راله ښه دی وي هسې نه په داسې ظالم مې خرڅ کړي ده خو لا باتی په ډیوې ښودی را او زما د سر د پاسه بلیږي چې هغه وي سترګه وازه کړه چې د سترګه کې درته باتی کېده بیا به څه کوو موږ ناشکره قوم وي الله یې زموږ په کې شکرې پیدا کړي د بیبي مریم قصص تاسو مخکې نه قرآن وایي زه خو نه یم درته قرآن شریف وایي چې کله به د الله د حضرت زکریا علیه السلام کوټې ته ورننوته یا مریم انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیره بیبي مریم پیغمبر خو نه د الله نیکه بیبي ده ولیه ده ولیه نو زمونږ د خلکو دا سوچ ته چې کنې زمونږ دا ډوډۍ او زمونږ دا رزق او زمونږ دا خوشحالي دا دې په پیسو کې ده نه دا په چارو طرف نه ده دا الله د طرف نو هغه هلک چې د سره میلو شو ورته یې ویل چې ته دومره خوشحاله وي پیسه څه کوو زه خو چې کله د الله نه غواړم ډوډۍ راکړي او خسته ډوډۍ راکړي چې کله غواړم اوبو ته مې جس شي اوبه راکړي او جامه راکړي زه په پیسو څه کوم پیسې به لا ساتم او د هغې به حفاظت کوم او هغې پسې به منډې تړلی وم بې پیسې یې مال الله راکوي که نه وی ته څه کار کوې وی ته څه کار کوې وی زه نه اخر ته ما ته څه کار وښایه که نه وی هغه الله چې ما له رزق راکوي او ما له ډوډۍ راکوي او ما له جامه راکوي هغه الله یادوم بعد نور مې څه کار نشته چې ماښام شو حضرت خضر علیه السلام راغی دو سره ملاقات وشو هلکه وی نوم دې یاد که د یو مالدار ښایي هغه مالدار هغه نوم چې هغسې دعا دله وکړم چې خدای پاک دې هغسې کي وی باز مالداران پرېږده وی څه وی یو دعا د الله نه کوم او ته پې امین ووایه چې خدای قبوله کړي اسه وی یا الله زما په ژبه خپل ذکر جاري او خدای زما نسبت خپل ځان سره پیدا کړي باز او حقیقت دا دی چې د انسان په ژبه د الله ذکر الا بذکر الله تطمئن القلوب ډوډۍ سره پاره کله مطمئن شي مال سره پاره کله مطمئن شي د الله په ذکر او په یاد به فذکرونی اذکرکم قرآن شریف کې الله فرمایي فذکرونی ما یاد کې زه به تاسو یاد کوم نو چې تا الله یادې او د هغې په عوض کې الله تا یادې د الله یاد اوهو هلکه وایي زما نوم بادشاه غشترې بادشاه یاد کړی نن فلانکي خان زه یاد کړی نن فلانکي مالدار سړي زه یاد کړی نو چې الله دې د خپلو فرشتو په صف او په ډله کې یاد کړي دې نه لوی سعادت بل شته فذکرونی ما یاد اذکرکم زه به م یاد حدیث کې راځي ته به مې په لسو کتو کې یاد کې زه به دې په زرګونو فرشتو کې یاد کړم ته به مې په یو ډله کې یاد کې زه به دې د دې ډلې نه په بهترینه ډله کې یاد کړم چې هغه د ملایکو مقربینو ډله ده او د الله یاد بیا په غضب نی د الله یاد د الله په رحمت نو مال دولت څه شی نه نعمت کې چې په صحیح طریقې وګټې او په صحیح طریقې خرج کړي نو د الله یو فضل خدا چې انسانان او د الله دویم فضل څه دی چې بیا روح پیدا کړي دریم فضل یې څه دی چې مسلمانان پیدا کړي ټول وایي الحمد د مسلمانان نه یو کافر پیدا وي بیا به هم څه کوي ډېر خلک دي د دنیا مالداران او په قسمت کې کلمه نشته کافران مال زیات دی دولت زیات دی او کافران مسلمانی نشته د پیغمبر او د خدای دشمنان رنګونه خشته دي موټر دولت ورسره شته د دنیایي خواهشات څه حد او اندازه نشته ایمان نشته دا د الله ډېر بې فضل او کرم دی چې الله مونږ ته ایمان راکړي او دا زمونږ کمال دی د الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به بعضې خلک راتل هغوی به ورته وي ځان بې دغه کوو کړو مونږ لمونځ کوو مونږ خو وجه نیسو مونږ خو صدقې ورکوو مونږ خیراتونه کوو احسان دی راړو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي یمنون علیک ان اسلم خلک په تا د احسانات کوي چې مونږه مسلمانان یو اسلام هم راوړئ قل لا تمنوا علی اسلامکم ته ورته ووایه چې په ما د خپلې مسلمانۍ احسان راوانهړوئ دا پردون احسانات په ما مه راوړئ اسلام د عمل نوم دی بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان الله وی زمې احسان قبول کې چې د دنیا دا طاقتمند او دا سره او سپین خلک مې پرېښی دی او ستاسو په دې زړه او په دې سینه کې مې د ایمان غوندې لوی نعمت ورجوړی بل الله یمن علیکم الله در باندې خپله پرځونه او احسان دروي نو موږ د الله د احسان منو او دا سوال کوو چې الله موږ له د شکریې توفیق راکړي دا د الله فضل او کرم
د ډېرو خلکو دا قسمت نشته. حضرت موسی علیه السلام من د خاندان نږدې سره خو دشمن د بعض انسان دا حسد او بغض پیدا کېږي چې د پلان کې سړي ته دا عزت ولې ورکړي او د ډېر بغض پیدا کړي، حالانکه د عزت او ذلت د الله په اختیار کې. نو موسی علیه السلام ته رب العالمین پیغمبري ورکړه، دا لوی عزت. علم خدای ورکړه، تورات الله ورکړه، خلکو به تابعداري کوله. د قارون دا خبره بدې شوه، حالانکه قارون د هغې په مقابله کې رب العالمین دولت او پیسې ورکړې. دله یو نعمت هغه له بل نعمت. دومره پیسې وې د قارون چې قرآن شریف کې الله فرمایي چې د هغې خزانو کنجانې دا یو کس تش وړي یو ډلې به وړي، دونې کنجانې وې چې یو کس هغه اوچتولی نه شي. نو چې کنجانې دومره وې نو خزانې به څومره، او بیا په خزانو کې به مال او دولت څومره. په کار دا وه چې د رب العالمین د دغه نعمت شکریه ادا کړي. ګوره کې فشکروا لی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ما یاد کړه زه به تاسو یاد کړم. واشکروا لی زما د نعمت شکریه ادا کړي چې زه مسلمان وی الحمدلله، دا شکریه شو. خدای مال در کی وی الحمدلله، الله اوبه در کی وی الحمدلله، الله علم در کی د شکریه دا وی الحمدلله. نو قارون له الله دونه مال ورکړه، په کار دا و چې د هغې شکریه ادا کړو چې الله دا مال خو تا راکړي. په موسی علیه السلام یې لګولې، په مسلمانانو یې لګولې وې. نو دی و منافق ظاهر کې خو د موسی علیه السلام تابعدار و، په هغه ایمان راوړی، خو د الله نه منافق و، نه سره بغض او حسد و. یاره چې د موسی علیه السلام د عزت په پسه کم او خپل عزت په پسه زیات کړ. نورونو دا څوک نشي کولی. عزت او ذلت تعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت او ذلت د الله د طرف نه، دا د انسان په وس کې نه. یو ښځه یې ولمسوله، هغې له پیسې ورکړه، غریبه ښځه وی چې کله موسی علیه السلام تقریر کوي نو ته به پاسې، او که موسی علیه السلام به الزام ولګي تا له به دومره پیسې مجلس کې او بس بیا به ته ځې. په دې مطلب دا و چې موسی علیه السلام باید د الزام دا ښځه ولګوي چېرې موسی علیه السلام ما سره دا بدعملي کړې ده یا دا مطالعه رانه کړې ده، نو د خلکو به له ده نه رتوش او ما در خو مال او دولت ته بس ما سره به مینه محبت نور زیات شي. نو دې مجلس کې ناستو بني اسرائیل هم ناستي، په زرګونو خلک را ناستي، ټول ناستي. موسی علیه السلام تقریر کوي، دې کې دا ښځه پاسېده چې پاسېدو موسی علیه السلام ته وکتل، لږ ساعت ولاړه و ناګانه کېناسته. حضرت موسی علیه السلام ښځې ته وایي ښځه ولې پاسېدې او بیا کېناستې؟ یاره وایي یو خبره مې کوله. خو وی وایه څه خبره دې کوله؟ وی نه نشم کولی. وی وایه څه خبره دې کوله؟ وی ښه صاحب رښتیا ووایم. او وی ستا په دې مجلس کې یو سړی ناست دی او قارون یې نوم دی، ما له ډېر لوی دولت منلی دی چې تا له به دومره پیسې در کوم، او ته په موسی علیه السلام الزام لګې. نو زه دې لپاره راغلی وم چې زه پاسم او پکې الزام ولګوم، خو چې ودرېدم او ستا د خشته او ښکلي مخ ته مې وکتل، زړه مې ویرېده چې بندې دا سینګ سړی دی، ده دا مخ او څونه ښکلې خبرې کوي، که په دې انسان د الزام ولګو خدای دې راونه نیسي. ویارېدم ورپېدم، نو واپس کېناستم، هغه خبرې مې ونه کړی شوې. وی ښه قارون داسې ویلي دی. وی او قارون ته وی پاسه، چې وی پاسه الله ته سوال وکړه موسی علیه السلام، یا الله دا سړی دی ګوره ما باندې ایمان هم راوړی دی او دومره غټ بهتان او الزام دپاره زما خلاف پیسې. الله ورته وی ځه موسی ځمکه مې ستا په اختیار کې درکړه. وی ښځه ځمکې اختیار زما وي او بس ځمکې ته یې حکم وکړي دا قارون راکاږه، د دې کونډو کومبې راکړه. قارون چغې جوړې کړې، معافي غواړم، بس ما معاف کړه، زما توبه را بیا بنده کوم، هله ما معاف کړه، ای موسی ما وبخه، ای موسی ما معاف کړه. ځمکې ته وایي راکاږه، هغه کې خو جلال و موسی علیه السلام کې چې ځمکې ته یې حکم وکړه تر نامه پورې راښکه. وی بیا چغې وایي چغې وایي چغې وایي، وی راکاږه چې بیا راښکله دې سینې پورې ځمکې راښکه. بیا دې چغې وایي ای موسی معافي غواړم، معاف مې کړه، بیا به نه کوم. وی راکاږه ځمکې نور هم راښکه. نبي علیه السلام مبارک فرمایي حدیث پاک کې راځي چې اوس هم هغه الله په هغه ځمکه کې تاویږي په دې کونډه باندې، په دې ځمکه کې تاویږي او ورو ورو ښکته دي. دا ول رب العالمین یو عذاب مقرر کړه، په قلار قلار ښکته روان دي، ځمکې غیب کړه. ګوره د الله د نعمت شکریه پکار وکړه، نه وکړه شکر ادا نه کړه او د هغې دومره ناشکریه وکړه چې د الله په یو محبوب یو دوست پیغمبر الزام لګول او په هغه خلک بدګمانه کول، الله سزا ورکړه. لیکن دویم ټکي ته مو ګوره، رب العالمین موسی علیه السلام ته موسی دشمن دې څه شو؟ وی الله ځمکې راښکې غیب شو، تا ته پته ده. وی چغې خو یې درته ووالې معافی خو الله وی معافی خو یې ډېر وغوښتې، لږ الزام یې لګولو، زه خو تا بچ کړم، ستا په فضل الله بچ شم، ګنې د لږ الزام لګولو. وی ای موسی څلور چغې درته ووالې، که ما ته یې دا لومبی چغه والې وي فورا مې معاف کو، فاذکروني اذکرکم. څلور چغې درته ووالې، رحم دې پرې رانه وی، او که ما ته ستا په دې چغه والې وه چې یا الله په ما یاد کړې، زه به تاسو یاد کړم. الله ډېر رحیم ذات،
وشکرو لی او زما د نعمت شکر ادا کې کم نعمت تی الله درکا ولا تکفرون زما د نعمت نا شکر به ولا ان شکرتم لازیدنکم کدا الله د نعمت شکریه مو ادا کړه الله وی نور به درته زیات کوم او شکر خو په نعمت کېږي وی د الله نعمت شته که نشته ما درته وی غټ نعمت دا چې موږ انسانان پیدا یو که خره او سپي پیدا وي څه به هم کړو جنګ هم کولی شو الله په صحت الله روغ پیدا کړي او دریم الله مسلمانان پیدا کړي او مسلمانه کې بیا د ټولو نه لویه خبره د یو عظیم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا یو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د نبی علیہ السلام د امتیت تمنا او ارزو پیغمبرانو کړی ده قرآن شریف کې الله فرمایي چې پیغمبرانو متعلق فرمایي چې خدای پاک کله آخر زمانه پیغمبر دی راولېږه الله ته دا میثاق اخیستی دی وایي اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن د نبی علیہ السلام زمانه کې تاسو بالفرض او د آخري زمانه پیغمبر راغی نو تاسو به باغی ایمان هم راوړئ او د هغې امداد به هم کوئ نو خو امتي شو که دغه زمانه کې راشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله ذوالجلال حدیث اوږد د بخاري شریف کې شته خو زه بیا ته خلاصه او حاصل وی وی نیم جنتیان د جنت نیم خلق نیم جنتیان به زما د امت دی او دا باقي نیم به د نورو ټولو امتونو نه به شریک او تاسو ته پته ده چې ستاسو تعداد څومره دی او د نورو امتونو څومره دی وی ستاسو دا تعداد د نورو ډلو امتونو په مقابله کې دومره دی لکه د تور غوی په شا کې یو سپین ویښتي دومره نور ډېر د سپین غوی په شا کې یو تور ویښتي دومره لږ تاسو یو نور ډېر دي نو چې نور دونه ډېر شو اندازه ولګوه نو پکار دا و چې جنت کې هغه خلک ډېر زیات وي که نه وي نه نیم په نیمه به جنت کې تاسو یې نیم په نیمه د نورو امتیانو نه بعد رسول الله مبارک برکت وی الله راته د قیامت میدان وښو دا حشر میدان وښو محشر و یو پیغمبر به روانو یو ملګري به ورسره یو امتي بل پیغمبر سره به دوه روان څوک به یوازې روان لویه ډله مې وی ولیدله بخاري شریف کې حدیث چې دا غاړه مکمل ډکه کړې وی ما وی چې دا جوړ زی مو زما امت تپوس ته مې کو دا جبرئیل علیه السلام نه هغه به راته پلان کې پیغمبر مې چې دا به زیم ځکه خلک ډېر زیات دی وی ما تپوس وکړو چې جبرئیل علیه السلام نه چې دا د چا امت دی وی دا موسی علیه السلام په خپل امت کې روان وی ما چې دا خو ډېر خلک تېره ده وی دې کې چې مې وکتل یو بله ډله مې ولیده چې د اسمان دا ټولې غاړې ډکې کړې دومره و چې د شمېر نه زیات و د هغې په نسبت ډېر زیات و مې چې دا څوک دي وی دا ستا امت دی د قیامت پر ورځ به ستا د امت نه زیاته ډله په جنت کې د بل چا دي دا د الله فضل شو که نه مونږ چې صدقه وکړو خیرات وکړو نو څوک یې وکړي ته وکړئ ستا بچي وکړئ صدقه په خپله هم خوړی شي بچي دې هم خوړی شي مالدار هم خوړی شي غریب هم خوړی شي بني اسرائیلو کې به صدقه وکړه پخوانه امتونو هغې په خپله نه خوړ ګډ به حلال که غنم جوار به صدقه کول نو یو بیا لږ چې د په غر یا په غونډه یا په یو میدان کې به یې کېښودل نو چې اور به راغی او صدقه به وسوځوله اور به وخوړه دا به ردې نښه و چې دا صدقه قبوله ده او که اور به رانغې صدقه به ونه خوړه او به یې نه سوځوله دا به ردې خبرې دلیل چې دا صدقه قبوله ده د آدم علیه السلام د زمانې نه وله تر د عیسی علیه السلام د زمانې پورې د ټولو دغه حالت و قابیل او حابیل کې صدقه وکړه نو قابیل څخه غنم راواغېشتل هغې کېښودل او حابیل ګډ راوستل هلې کو کېښود اور راغې د حابیل هغه ګډې وسوځوه او د قابیل هغې ونه سوځول آدم علیه السلام ورته وی ستا صدقه قبوله ده او ستا قبوله نه ده نو د هغې امتونو صدقې به اور خوړی اور به سوځولي په خپله به یې نه خوړی او زمونږ د نبي علیه السلام مبارک د امت د هغې برکت ته وګوره صدقه اور نه سوځوي صدقه به یا ته خورې په خپله هم خوړی شي بچو باندې هم خوړی شي ښځلې هم خوړی شي دوستان هم خوړی شي مالدار هم خوړی شي غریب هم خوړی شي نفلي عامه صدقه نو دا د نبي علیه السلام برکت شو چې کوم سړی به مرتد شو کافر به شو ابه واپس مسلمانېده نو په کلمه به واپس نه مسلمانېده د بني اسرائیلو متعلق الله فرمایي فقتلوا انفسکم ځان به وجه هله به یې توبه قبلېږي چې سړی به مرتد شو کافر به شو او بیا به توبې ته توبه به دا وه چې ځان به یې وجه هله به الله معاف کو او زمونږ په امت کې که یو سړی مرتد شي الله دې مسلمان وساتي او یا کافر شي او بیا ایمان تړل کېږي نو بس کلمه د شهادت به وي واپس مسلمان شو دا د الله فضل شو که نه شو هغې چې به مونځ کوو بغیر د عبادت خانې نه بل ځای مونځ نه قبلېږي خاص ځای کې به مونځ کوو خاص عبادت خانه کې مونږ چې مونځ کوو په جومات کې مونځ قبلېږي که عذر درته په خپل کور کې کوه هلته هم قبلېږي که چېرته وخت در باندې تېر شو او د پټي په پوله یې ځان ته څادر واچو هلته هم قبلېږي چې ځای پاک او دس دی او په جامه دې پاک یار دی دې مونځ قبلېږي دا فضل شو که نه شو
هغې چې به مونځ کو خامخا بیا اودس کو اوبه نشته وې بس ځان له پیدا کړه هر ځای نه کي ځان له اوبه پیدا کړه اوبو پسې به ګرځېدل ځان له به یې پیدا کولې ځکه بیا اودس ته خو کار نه کېږي او زمونږ د نبي علیه السلام برکت ته وګوره زمونږ امت ته مونږ که اوبه خو ډېره ښه ده او که اوبه ني نو خور یو دوړه به ورکو تیموم او باغې دې هم کار کېږي دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم برکت یو نه که نه په سوونو زرګونو لکونو کرورونو برکات خدا مې تاسو یو څو نمونې وښود حضور پاک مبارک فرمایي مونږ هغه آخري امت چې دنیا ته په آخر کې راغلي یو خو قیامت کې به حساب کتاب مونږ سره د نورو امتونو نه مخکې کېږي مال خدای درکړه ډوډۍ خدای درکوي عزت الله درکړی دی بچي الله درکړي دي مسلماني الله درکړې ده حیا الله درکړې جمعات خدای درکړه پکې الله ته خپل ملک کې پدې جبر الله ذکر کې او د خپل خوني پیغمبر باندې پدې خپل جبر درود شریف وې اللهم صل څومره خوان کوي او لا اله الا الله ویل څومره خوان کوي لیکن قسم دې موږ د الله شکریا ادا نه کوو شکر څه ته وایي شکر به پس کې شکر دې ته وایي رونه شکر چل دته وخی چې چا د سره خو کړل د هغه احسان رایات او د هغه تعریف وکړي د هغه احسان رایات کې او د هغه تعریف وکړي او د هغه تابعدار کو لکه مثلا مال یو سړي ډوډۍ راوړ نو زه د هغه احسان رایات کوم چې د خو مال ډوډۍ راوړ او تعریف یې مو کوم چې وروره ډوډۍ دې راوړه خدای سره خو او که د هغه چې تاجک پیښ شو او ما ته څه کار وي نو زه بیا خبره منم ولې هغه ډوډۍ رایاد نه کې نو بیا هم شکریه نه شوه که تعریف یې ونه کې بیا هم شکریه نه شوه او که تا د هغه ډوډۍ درکوي او ته د هغه ته وایي دا کار را سره او په ته ورسره نه کې نو دا تا ناشکري وکړه دقه رنګې رب العالمین موږ سره احسانات کړي نو د الله د احسانات ځان ته یادول چې خدای ژوند عزت روغ صحت مسلمانی او دا د دنیا نعمتونه دا ټول تا را کړي دي او خدای تعالی دې قادر بادشاه مالک په یو سکند کې رانه ګورې غشتیم شي او بیا د الله تعریف وکړي چې الحمدلله دا د الله تعریف چې خدای ثناګانې تعالی سبحان الله یا خدای ته د هر عیب نه پاک الله اکبر خدای ته ډېر لوی لا اله الا الله خدای د عبادت لایق اختیار ذات نه بغیر بل څوک نه ګوره دا د شکر طریقه شو یا شکر په اندامونو کې الله ته منځو یا شکر په پیسو کې لکه صدقه ورکې او بیا د الله تابعدار الله وي دا کار وکړه دا منځو کوي ښه الله وي دا صدقه زکات ورکړه ورته وایي ښه دا درې خبرې شکریه شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام او صفه کې بنا فقیران صحابه کرام ابا دا سیټ جامع به د خوارانو نه وي نو یو بل سره به نږدې ناست وي چې عورت هم چې د ښکاره نه شي دغه فقیران طالبان یو ځل راغلل نبي علیه السلام ته کېناستل د الله رسوله دا مالدار خلک خو زمونږ نه ډېر مخکې شو الله ځکه هغې صدقې ورکوي موږ صدقه وس کې نشته هغې زکاتونه ورکوي زمونږ هغه وس نشته هغې خلکو سره امدادونه کوي زمونږ هغه وس نشته زمونږ خو جامې نشته شلې دلې جامې نه خو موږ الله ته مخکې شو نو خدای د الله رسول موږ ته داسې څه شی وښایه چې موږ پې الله ته نږدې شو نو ګوره نبي علیه السلام مبارک ورته څه ښایي زه کله سوچ کو انسان عقل پکې کار نه کوي ورته وایي 33 کرته سبحان الله وایي 33 کرته الحمدلله وایي او 4 کرته الله اکبر وایي نو عقل دلته حیران په دې وي چې دې غریبانانو سره خو هېڅ نشته او دا خو د شکریې الفاظ دي شکریه خو خلک الله ادا کوي چې څه نعمت دي نه نبي علیه السلام ته فتح و چې په دې فقر باندې د الله شکریه ادا کوي په دا جامه چې نشته بیا به هم د الله شکریه ادا کوي ایمان الله ورکړی دی د پیغمبر علیه السلام صحابه دي هغې وي سبحان الله هغې باندې شروع کړه ګریش د کرته د هر مانځه نه پس سبحان الله ګریش چې کرته الحمدلله او 4 کرته الله اکبر چې ته مالداران دوی په پټ وی چې هغې له نه خبر نه شي ځکه هغوی مالي صدقې کوي موږ په دې الله ته نه دي چې د هغې خبر یا هغې خبر چې هغې په دې شروع دوی راغلل نبي علیه السلام ته د الله رسوله مونږ خو وایي چې مونږ به د هغې نه ځان الله ته مخکې او هغه تسبیحات به وایي او هغه مالدار هم پې شروع کړئ نه هغې دام وایي او صدقې هم ورکوي او مونږ خو دا وایو نور هم څه نشته وی ذلک فضل الله یؤتیه من اوس څوک هم دا خو د الله فضل نو ګوره وروره که مال د سړي دولتي بیا یې وایه د الله شکر ادا کوه او کني دا روغ صحت او مسلماني خو دار چا شته د دې نه د الله لوی نعمت بل نشته زما روغ نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې اوږیم اوږد حدیث دی خو وخت کم دی مختصر به کم وی چې کله زه اوږیم یو ورځ چې اوږیم او یو ورځ مور یم په ډېر وی خوشحال که پوس چې کېږي د الله رسول دا ولې وی چې کله اوږیم او نار یم نو الله به رایاد شي فاذکروني اذکرکم او چې کله مور شم او ډوډۍ خورم نو د الله د دې نعمت شکریه به ادا کړم الحمدلله به بیا به د خدای حمد ادا کړم نو په لوږه به الله یادي او چې کله مور شم د الله شکر به ادا کوم د الله حمد به ادا کوم دواړه مې ګډه شوه چې دوه زړونه دي یو نرم زړه دی یو سخت هغه زړه چې هغه نرمي او د هغې زړه د وجې نه په سترګو اوښکه راځي دا کامیاب زړه دی دا په هدایت دی
هغه له چې هغه سخت وي سخت او هغې سره په سترګو اوښکه نه راځي دا خطرناک له دی الله وی فیلون یو معنا دا ډېر افسوس دی ډېر افسوس ای بنده تاله دا سخله نه دی پکار خلک اوس هم وایي تاله افسوس دی چې ته پلار نه پېژنې افسوس دی چې ته کنزل کې ویلون افسوس دی هغه زړه له چې هغه سختي او ویل یو بله معنا هم لري په جهنم کې یو کنده ده او روزانه جهنم د هغې کندې نه او یا زره کرته امان غواړي جهنم ته امان غواړي دومره ګرم دی ویلون د جهنم هغه خطرناکه کنده ده چاله للقاسیة قلوبهم عن ذکر الله هغه ړونو له چې هغه سختي خدای نه یادوي سختی خدای نه یادی او الله فرمایي اولئک فی ضلال مبین دا خلق دا سخت وړونو والا دا صراحتا په ګمراهۍ سر دي د دې لاره روغه نه ده لاره یې نیغه نه ده لاره یې ګمراه د خطا ده اوس به ته وایې چې دا سخت او نرم به څنګه کېږي نو د هغې علاج حضور پاک ښودلی څوک چې د الله ذکر کوي څوک چې خیرت ځان ته را مخکې کوي دا اړه به نرمېږي او ستا لاس کې د خبره وی زما اړه نه نرمېږي څنګه نه نرمېږي پیغمبر علاج ښیي او ته وایې نه نرمېږي تلاوت کوه د قرآن شریف او چې کله د قرآن شریف تلاوت کوې نو وجاړه او که جړه نه درځي فتباکو شکل د جړغونې جوړ کا اړه به ښه نه نرمېږي اخرت ځان ته را مخکې که قبر او د قبر عذاب ځان ته را مخکې که د الله ګرفت ځان ته را مخکې که په خپله به نرمېږي ذکر کوه لا اله الا الله کوه الله یادوه خندا کمه کوه او جړه زیاته کوه زړه په خپله نرمېږي او که ته صرف دنیا ته متوجه او هر وخت خندا خوندي کې او الله ته توجه نه ساتې د الله ذکر نه کې تلاوت نه کې اخرت ځان ته نه یادې قبر ځان ته نه یادې به د دنیا ژوند دی او ته پکې او دا راته ډېر خوښ دی او دین پورې خندا کې اخرت پورې خندا کې او د دنیا د آخرت خبرې درته خوږې نه لګي او ښه درته نه لګي دا راته زړې خبرې ښکاري په دې شرمېږي دا بړه سختي سخته دې اړه به جړه نه راځي اولئک فی ضلال مبین الله وی دا په غلطه لار روانې ګورې اور ته روانې ګمراهۍ طرف ته روانې نو سخت زړه د خدای بدي شي او نرم زړه د خدای خوښي او نرمېږي په څه د الله په ذکر په قرآن او په تلاوت او په آخرت یاداش باندې نرمېږي او سختیږي په دې چې آخرت نه یادې حضور پاک فرمایي یو ځل صحابه وخندل چې وی خندل رسول الله مبارکو فرمایل لو تعلمون ما اعلمو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وی چې ما ته څه معلوم دی وغه تاسو ته معلوم شو نو خندا به م کمه یو جړه به م ډېرې او نن زمون خندا ډېره ده او جړاړو شترې نه کوم څیزونه چې حضور پاک لیدلی دي که هغه مونږ ولیدل هغه مشاهدات کړي دي هغه لیدل کړي دي مونږ لیدل نه دي کړي مونږ نه دي لیدلی یو سړی چې په سترګو څه وویني یاره پرې راشي او چې یو سړي په سترګو څه نه لیدل یاره پرې نه راځي که ډېر درته یو سړی وي سیلاب را روان دی او سیلاب دی په ده پړه یاره نه راځي خو چې دې وویني چې سیلاب راغی او زما د کور نه تاو شو نو بیا دې سامان ځغلی بیا یو خوا بل خوا منډې ترړې وی نو حضور پاک فرمایي ارمان دا دی څنګه ارمان دی چې ما څه لیدلی وي او تاسو لیدلی وي جړا به ډېره وه خندا به کمه وه حضرت شعیب علیه السلام په پیغمبرانو کې د لوی درجې خاوند دی او د حضرت موسی علیه السلام سخر دی او مدین علاقه کې دی پیغمبر او په مدین علاقه باندې خلکو ته د الله دین خاو بوډا سپینګیرو شو جړه به ډېره زیاته کوله هر وخت به جړل پیغمبرانو ته نقشې ښکاري ما خو درته وي لکه سیلاب چې تا ته وښکاري نو بیا تاله هم جړه راځي پیغمبرانو ته هر څه خدای ښیي ورته نو جړل به نو الله ورته فرشته راولېږل هغه ته تپوس کوي ما هذا البکا شعیبه دا دومره جاړې ولې ما هذا البکا شوقا الى الجنة او خوفا من النار جنت ته د شوق دی
او که د دوزخ د اور نه یریږي سړی چې جاړي په څه جاړي په دې جاړي چې اور به راځي د دوزخ د هغې نه یریږي نو پیغمبر خو د اور نه محفوظ او پاک دی او بعضې وخت سړی په دې جاړي چې خدایا جنت ته به ډېر شوق دی خو چې دا جنت به وګټم او که به ونه ګټم د پیغمبر خو کار ټول جنت دی شوقا الى الجنة او خوفا من النار جنت ته شوق دی او که د دوزخ نه یریږي په دې جاړې حضرت شعیب علیه السلام ورته وایي لا الله لا په دې نه جاړم چې جنت ته مې شوق دی په دې نه جاړم چې د دوزخ نه یریږي ولكن شوقا الى لقائک په دې پسې جاړم چې خدای ستا ملاقات مې نصیب شي نو الله ورته فرمایي جنت ته شوق کې دوزخ نه یریږم ویلا ولكن شوقا الى لقائک یا رب خدای جړه په څه راځي په دې راځي چې ستا ملاقات به کله راځي دې پسې جاړم ستا ملاقات پسې جاړم نو الله ورته فرمایي هنیئا لک لقائي یا شعیب اے شعیبه مبارک دی وي تعالی زما ملاقات هنیئا لک لقائي یا شعیب اے شعیبه زما ملاقات ته تعالی مبارکي اصل چیز دقه دی چې سړی په دې جړه کوي چې خدایه درې خبرې شوې دوزخ ته به یا الله دوزخ نه مې بچ که دوزخ نه یریږي یا په دې جاړي چې خدای جنت ته مې ډېر شوق دی وبرسېږم که نه خو د ټولو نه بهترینه جړه په څه ده هغه په دې ده چې الله تا سره ملاقات به نصیب شي که به نه شي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله بادشاه شو امیر المؤمنین شو خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم او بل شان انسان حضرت ابوبکر د حضور پاک سره چې د څومره مینه وه د پیغمبر د سره څومره مینه وه مثالي ده بادشاه یې نه وه خوښه په زور ور په غاړه شوه هغه وی عمر سره بیعت وکړې عمر وی دې خوا که لاس بیعت یې ورسره وکړو خلکو بیعت وکړو مسلمانانو چې څومره دي دقه دي چې پریشانۍ جوړې شوې د حضور پاک زمانه کې بعضې منافقینو هغې منافقینو څه قصې پیسې جوړې کړې د مسلمانانو حکومت او سلطنت یې کم ځای خوښو چا د زکات نه انکار وکړو چا وی چې دا د حضور پاک زمانه کې و بیت المال تشو اوس ډک دی اوس زکات تاړو ضرورت نشته چا یو څه چا بل څه بس د فوراً د هغې خلاف جهاد شروع کړو وی نه زکات به ورکوې بیت المال ډک شو او بیا بیت المال داسې ډک شو چې څومره د مدینې منورې او ګیر چاپېره مسلمانانو کونډې رنډې هغې له فوراً تنخواګانې مقرر شوې بیت المال نه چې غریب پاتې نشي او د بار نه به چې کوم مسافر راتلل هغې له به مالونه ورکول دولت به ورکول او دا حقیقت دی رونو اوس هم زه یم که زمونږ دا مالدار خلک په صحیح طریقه زکات وباسي په دې وطن کې غریب به پاتې نشي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي وی لاړم بیت المال له بیت المال مې کته دی خاص دویم نمبر هغه مونږ ورته څه وایو خاص وزیر یا خاص مشیر لاړ بیت المال له چې بیت المال مې وکته ډېر زیات خوشحاله شو بیت المال ډک دی خلک صدقې هم راوړي خلک زکاتونه هم راوړي او لګیا دي خلک تقسیم هم کوي د بیت المال چې کوم ناظم الامور او سیکرټري مونږ ورته ناظم الامور وایو سیکرټري ورته وایو هغه نه مې تپوس وکړه چې څنګه چل دی مال خلکو ته په صحیح طریقه رسي وی او امیر المؤمنین دا وګوره دا لیست وګوره هغې کې د مدینې منورې چې څومره غریبانانو کونډې وې یتیمانانو د هغې نومونه لیکلی شوي یو زنانه وه چې د هغې نوم لیکلی شوی دی په خانه کې او ورته مخامخ لیکلیم دي چې دا بیوه یعنې مونږ په اردو کې ورته بیوه وایو کونډه ده دا ښځه خو هغې ته تنخوا نه ده لیکلی شوې لکه نورو له چې څنګه په یو خانه کې د میاشتې یا د هفتې کم هغه مال میلاویږي هغه خانه خالی پرته ده ما د هغه ناظم الامور نه تپوس وکړو مې دا ښځه جمدی ده وی یو نو دې له ولې نه ورکوې وی ما ته پته نشته خو حضرت ابوبکر صدیق وی چې دې له مه لیږې ولې مه لیږې وی دې نه نیم خبر
د هغه کتلی ده او دا د هغه حکم دی چې د نورو له ورکوې دې کونډې له مو ورکوې. حضرت عمر ویله کې مې سوچ وکړو چې حضرت ابوبکر خو زیاتې نه کوي خو څه چل شته څه وجه به یې خفه دی ته که څه مسله ده. وی نوم مې هم د هغه ښځې معلوم کو محله مې هم وله معلومه کړه. ما وی زه ګورم معلومات کوم چې اخر ولې نه ورکوي او ځکه دې نه ورکوي زه به ولې د خپل طرف نه څه مقرر کړم چې دا کونډم ده خاوند یې مړ دی دره کې نه لګي دې له خو ضرور ورکول پکار دی. محله مې معلومه کړه د هغې محلې ته ورغلم تپوس مې وکړو چې دلته د پلانکي مرحوم ښځه ده کونډه وی دا مخامخ کور دی چې زه ورغلم کور د دننه نه جرنده ما اواز ورکړ ای فلانکې د فلانکي ښځې زما اواز اورې جواب راکړه ها وایه ما وی چې زه راغلی یم ستاسو ضرورت شته دې درته پوره کړم. ما ته دروازه کولاو که وی ما ته وی چې بچې هر څوک چې زه خو دروازه نشم کولاولی زه خو معذور یم د کټ نه پاسم خو ډېر په تکلیف پاسم پاسېدی هم نشم د کټ نه نشم او چې پاسم هم ډېر په تکلیف پاسمه دروازه خو زه نشم کولاولی. ما ته چل وښایه وی نه چل خو دا دی چې لاس به د بار نه راښکته کې دننه نه زنځیر دی کولاو به کې خو دا ده چې بچې څله راغلی ما چې زه ستاسو خدمت وکړم وی زما خدمت ته ضرورت نشته زما ګاونډیان دي هغې روټۍ رالیږي ښه په ټیم راله روټۍ راوړي راکوي راله زما ګاونډیان دي زما د جامو جوړو د هر څه هغوی بندوبست کوي غږ کوي او نور زما جت شته نه بچي مې نشته چې ګنې بچو له ورکم رونه خویندې مې نشته خاوند مې مړ دی یو سر یم او ګاونډیان زما ډېر ښه خلک دی هغوی ماله برابر شی راکوي نور زما جت نشته. وی د پوه شومه چې حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې د بیت المال نه تنخوا یا وظیفه بنده کړې ده په دې وجه بنده کړې ده چې دا به دا ښځه وایي چې مه راوړه نه علم ځکه ګزاره روانه ده. ما وی ښه نو که څه ضرورت دی زه راغلم وی بچې یو ضرورت مې شته یو کس راځي هغه یې پوره کوي خو خیر یو کس دا ضرورت کله انسان دی جوړ ناجوړه نشي پوره کولی یو ضرورت مې شته ما یې راته وایه وی بس داسې ده چې زما دا کور کچه دی نو دې کې دا خاورې راغورځېږي دا ځمکه مې د خاورو ډکې دوړې پکې د دې صفۍ راله پکار ده زه نشم کولی او دویم دا بیا دوړې وي نو چې دا راله څوک چلقو کوي او صفه اوبه راله پکار دي چې ماله دا منګي څوک را ډکوي. وی ما چې بلکل دا خدمت به زه کوم اوس زه درننه وځم چې دا کار وکړم وی نه چې چا دا ذمهداري اغوښتې ده نو هغه نن دا کار کړی او که ته کې نو سبا راشه خیر. وی سار مونځ مې وکړ اشراق وغیره چې ورغلمه دې ښځې له مې اواز ورکړه چې زه راغلی یم او زه دروازه کولاو کړم درننه وځم چې کار وکړم ما ته بچې نه نن خو هغه چې څوک مخکې نه کوي دا کار هغه راغلی و کار یې کړی. ما یې دا خو ډېر ښه سړی دی چې وختي دونه راغلی سار د اشراق نه مخکې ورغلم بیا مې اواز ورکړی کونډې یې فلان کې زه راغلی یم پرونی کس یم چې ستا دا خدمت وکړم. وایي ما ته بچې هغه چې کوم کس یې کوي نن وختي راغلی دا کار یې کړی یا خدای پاکه بس ما وی هر څوک چې دی څوک نیک بنده دی د خدای او دی د شپې راځي او د دې کونډې خدمت کوي د ریاکارۍ نه ځان ساتي چې څوک مې ویني نه. مونږ نن سبا خو چې خیراتونه کوو نو دې دپاره نه کوو چې خدای پاک یې وویني بل څوک مونږ خو چې خلک یې وویني مونږ چې خلک ووایي چې دا نیک سړی دی خلک ووایي چې دی صدقه ورکوي خلک وایي جومات یې جوړ کړه خلک وایي چې دا خو ډېر ښه سړی دی منځونه کوي او چې دا د نیت دی هر څه دی اوبو ته وغورځول. عبادت بس صرف اللہ تا خی چې صرف اللہ ته خبردار شي. حضور پاک فرمائی هغه صدقه بهتره ده چې په ښي لاس یې ورکړې ده ګس لاس ته هم ته خبر نشي. ما وی دا هر څوک کې دی خو نیک بنده دی د شپې راځي زه بس چې کوي خدمت ما خو د کونډې د خدمت مقصد و چې هغې کوي خدای دې خوشحاله کړي کوي دی خو معلومات لرم علم چې دا دې څوک چې روزانه د دې کونډې خدمت له په شپه راځي نو یې رالمه یو ګوټ کې ودرېدم تیاره و هغه زمانه کې خو ظاهره ده چې ډیوې بجلۍ دا قصې پسې نه وې و یو سړی راغی دنګ لوړ سړی دی او د هغه خپې درزار خیږي او دا مخې په صادر کې سر پټ کړی دی چې ما څوک ونه ویني. وی چې یو ځای له راغی نو سپلی ویستی نو ورو ورو په قلار قلار ته نو چې مخکې شو نو بیا سپلی په خپو کړی تیاره د شکي شوم پې
ملګري پیژنې خو پوره مې ونه لیده ورغې د کونډې کور له او د بار نه لاس ورښکته که او ځان ته یې دروازه کولاو کړه او اجازه ته یې وغوښته ما نه خو لرې دی او ورغې دننه کور ته او صاحب جارو یې راواغېسته او کور یې وله مکمل لا صفا کړه اوس دا جارو چې سړی وي دوړې خاورې خامخا الوزي په وجود یې دوړې خاورې غونډې والوتې او بیا هغه خاورې رالي بار په ټاټکي کې یا په یو شي کې لوښي کې موږ ته ټاټکې وایو هغې کې وړې په ډیران غورځوي او بیا لاړ هغه چې کوم منګو کې زړې اوبې وې هغې راواغېستې ځان ته یې مخکې وروستو چلقاو کړې کور یې وله شیشه کړه او بیا مشک غاړې ته واچو د څرمنې مشکونه به په هغې کې پخوا خلکو اوبه راوړې او لاړ چې ته بار کویله په مدینه منوره کې یو څو خواږه کویانو چې اوبه یې صفا وې نورې ټولې مالګیجنې وې مشک یې راوړه او هغه هغه کونډې ته واپس منګي د صفا اوبو نه ډک کړل او بیا ورته واچولې او کونډې له اواز وکړه چې کور مې هم درته صفا کړ منګي مې هم دله ډک کړل سلام علیکم لاړم او بیا وردان پسې راښ که د بار نه یې لاس ورښکته که ور یې کونډه کړه چې دې خوا را روان دی راځي ګورمه نو ما ورمنډه کړې چې سړی معلوم کم څوک دی چې مې ورمنډه کړه او کلک مې ونیو د ما نه ځان خلاصو ځان یې نه خو مې چې پرېږدم دی چېرته ما پېژندلې زما دوست دی زما رور یې ما پېژندلې خو نه پوره دی ګورمه چې څادر نه مې مخ ورته لر که کولو مې که د مسلمانانو بادشاه او خلیفه د حضور پاک حضرت ابوبکر صدیق دی اوهو ابوبکر ما وپېژندې وختې چې مې ولیدې او مې پېژندې ځان دې پټ کړ دا ولې ته ته څه کې په نیمه شپه راځې ته خو ستا بلا دشمنان دي مدینه کې یهودیان شته منافقین شته ته خو دا حکم ما ته وکړه زه به کوم زما بچی به یې کوي ستا بچی ته دې ووایه غلام ته ووایه ویندې ته ووایه ګاونډي ته ووایه ستا حکم نه خو څوک نه تېرېږي بل چا ته ووایه دا خدمت به کوي دا څه کې دا غټ غټ مشکونه راوړې په شا باندې مسلمانانو بادشاه غټ غټ بار دی را په اوږه کړی دی او دې کونډې له راځي وی ما ته وجړل حضرت ابوبکر صدیق او ما ته وی چې ښه زه به دا بار بلکل نه راوړم دا خاورې په سر نه بار کوم بار به نه غورځوم دا خدمت به نه کوم دا مشک په زه په اوږه نه راوړم دا بار به نه راوړم خو عمره دا ذمواري راکړه چې د قیامت په ورځ په زما بار توړې څوک وړي د قیامت پر زما چې کم پیټې دی او بار دی ته به وړې ستا زوی به وړي زما زوی به وړي غلام به وړي نوکر به وړي څوک به وړي که دا ذمهداري تا سره وي ما سره خو نشته قرآن او سنت خو لا تزر وازرة وزر اخرى که تا سره دا ذمهداري وي نو زه ووایم ماته په سلګو جاړي حضرت ابوبکر ای عمره پرېږدې ده که په دې بار د اخرت دروازې د بار نه بچ شومه که په دې خدمت او په دې تکلیف د قیامت د محشر د میدان دروازې د تکلیف نه بچ شومه ابوبکر دغه ځای کې خو دې سپلی ویستی نور تیز روان وي هلته دې وویسته څه چلو وایي دا دلته د یتیمانانو کور دی نو زه په درز نه تلم سپلی مې ځکه ویستی چې د هغوی چنې سره تېرېږم هسې نه دا درزار هغوی ووري هغه ماشومان د خوبه راپانسي کله چې د الله پاک دې سینه کې او دې زړه کې اخرت را مخکې شي او د قیامت ورځ را مخکې شي دا به نه وي چې د ماړه سخت دی ډېر ملګري ویله مې سخت دی اړه سخت ولې دی یو شی دی یو ټیپر دی په زور ورکې نو په لاس زور نه ورځي سخت دی سخت لیکن دغه ټیپر تو اوبو کې واچوه اورو پسې بل کا چې دا نرمېږي که نه نرمېږي کاڼې سختي کاڼې اور کې واچوه چې په دې منځ چوي که نه چوي اوسپنه سخته ده اور کې واچوه تا وهه چې نرمېږي که نه نرمېږي د مسلمان له ولې سخت دی دا تا په دې د دوزخ د اور تاو نه دی تیر کړی هغه سوچ ته نه دی کړی تا هغه فکر نه دی کړی کوم چې زما پاک پیغمبر کړی دی تا هغه سوچ نه دی کړی کوم چې د هغه بیبیانو کړی دی تا هغه سوچ لله نه دی وروستی هغه لمبه زړه ته نه ده درنه کړې کومه لمبه چې ځان ته حضرت ابوبکر او حضرت عمر درنه کړې راکوټې سړی نو رسول الله مبارک چې کوم شارټ لیست جوړ کړی و د جنتیانو د لسو کسانو په یو مجلس کې نومونه اخیستي اول نمبر وي ابوبکر فی الجنه جنت ته به ځي
اول نمبر او په یو موقع نه په ډېرو ګڼو موقعو کې د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي ابوبکر جنت ته به ځي او په یو موقع جومات ته راننوت مشکات کې حدیث شته ښي طرف ته حضرت ابوبکر دی او ګس طرف ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی ابوبکر یې په دې ښي لاس داسې ونیو او حضرت عمر یې په دې ګس لاس داسې ونیو او صحابو ته داسې مخ کړی دا عجیبه خبره ده صحابو ته مخ کړي او سوی وی هاکذا نبعث یوم القیامت قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو نه دقسې پاسو دا پیشنګویي شوه چې ما سره به دواړه یو ځای ښخېږي او فرمایي حضور پاک د دنیا مم ابوبکر او عمر وزیران دی او په آخرت کې مم وزیران دي او وزیر د بنده اعتماد دی مشورې ورسره کوي با اعتماد دی لیکن یاره څونه غالبه ده پیغمبر له خو هېڅ هم نشته ولې حضور پاک جړل حضرت شعیب خو پیغمبر دی ولې جړل حضرت داود علیه السلام په خدای قسم دومره جړا کړې ده چې علما وایي آدم علیه السلام پسې دویم نمبر جړا داود علیه السلام کړې او دواړو جهانو سردار فرمایي کان اعبد البشر په ټولو بندګانو کې عبادت گزار داود علیه السلام پیغمبر دی پیغمبر له جنت دی بیا هم جاړي اخرت را مخکې که ته ګورې چې نرمېږي که نه نرمېږي ټول عمر ستا خندا ده او خلط دی او ګپ دی او شپ دی او چې پاسې دنیا ده او کاروبار دی او ماسپښین دنیا ده او کاروبار دی او ماښام او ماسخوتن دنیا ده او کاروبار دی او د شپې د کاروبار سوچونه دی او میټینګونه دي او دوستان دي او هغوی سره ټول هم دقه خبره تاسو نه وګټلې او ما څونه وګټلې تاسو نه موټرې واخیستې لکه کم نمبر ماډل دی ورېږه ما خو د هغې نه ښه ماډل پیدا کړو دا ماډل دی کم دی اخیستې ورې دې نه ښه پکار دی کارخانه ده ورېږه دې نه غټه پکار ده څونه ګټې او څونه ګټم ټول زندګي دې تېره شوه په دې څیزونو کې او ناګانه پړق خېټه به دې وچوي او قر به له بلاړ شي دا کارخانې او دا ماډلې او دا بنګلې به درنه ټولې دقسې پاتې شي زه خدا نه ویم چې ګناه ده اله صحابو به اوښان اخیستل ښه اعلی اوښان اعلی اسونه به یې اخیستل ته موټر اعلی والا هغې ځمکې نه دي اخیستې مونږ خدا نه وایو چې ځمکې ماله ولې صحابو ځمکې نه د حضرت عثمان ځمکه نه وه د حضرت زبیر نه وه 6 کروڑه درهم د حضرت زبیر نه پاتې شو قرضونه هم خلاص کړل وصیتونه هم ورکړل 6 کروڑه درهم پاتې شو دا پیسې دا نه دا اقدام غلط سوچ دی چې مه ګټه دنیا کاروبار مه کوه مه ګټه دنیا کاروبار وجه جومات ګوټ کې به ناست دی بچي به دې څه خوري تجارت کوه تکړه شه ګټه کوه صحابه وکړې عبدالرحمن ابن عوف دونه پیسې ورسره چې پخوا د روپۍ به وي نو به زنګ کېدی نو اوښان به یې پرې ګرځول چې څپه شي دا خو د پیغمبر مخکې ورخوا ولې تبوک په غذا کې چې د 200 لښکر سامان او حضرت ابوبکر راوړو حواله کړه اوښان او ارس او کتې او ارس یې راوړل د حضور پاک ورته دا ویلي چې دونه مال دې ولې ګټلی کوم ځای دې ګټلی دا خو د هغه مخکې په خپله د دواړو جهانو مبارک سردار په صحابو ځمکې ویشلي بنو نذیر علاقه فتح شوه بنو قریظه فتح شوه خیبر فتح شوه هغه ځمکې ټولې په صحابو تقسیم کې واخلې خو د جربونو نه وي خو بله ستا د خانانو هغه ځمکې نشته لکه څونه چې هغه وي ښه مدنونه یې کول دغه د کجورې به یې کولې باغونه پکې زه اوس هم تللی وم په دې ربیع الاول کې د خیبر علاقې باندې تېر شوم دومره باغونه دي چې حیران بشي د کجورو دا ټول حضور پاک په صحابو تقسیم کړل غنیمتونه به رالل تقسیم به یې کړل واله غنیمتونه یو صحابي وي حضور پاک لمې دغه یې وړل دا تره ورته موږ وایو دا کدو په شان پخوا زموږ د وطن کې کېدی اوس نه کېږي امې وله ورکړې یو څو ټوکړې مې وله یوړې د ډوډۍ امې ورته مخکې کېښودې وی موټې ډک کړه چا سره زر راوړي سره زر پراتو موټې ډک کړه او مال یې هغه کالي راکړل چې دا واله موټې چې ډک کې د کیلو نه هم زیات دی جوړوي مال بل طرف ته به نه ځې مال ګټل په حلاله ټیک ګټه نیت سوچ ټیک کوه حرامه مه ګټه لګوه په صحیح ځای کې په غلط ځای کې په ډمانو مه لګوه زه خو صدقه کوم جومات کې 1,000 روپۍ ورکړې په ډمانو 1,00,000 روپۍ ډولې ولې هغې ته الله نه ګوري مولیان خلک د ګټې نه منې کوي مولیان په خپله کوي نو تا ولې منې کوي
مولیان خلق د تجارت نه منې کوي مولا په خپله تجارت کتاب ولې منې کوي پیغمبر نه یې منې کړي مولا څه مجال د کتاب به منې کوي مولا خلق د جبې د مال نه منې کوي پیغمبر نه یې منې کړي مولا دې ولې منې کوي الزامات فضول مونږ وایو ګټه خدای مه یېروه رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله خدای مه یېروه مانځه وخت منډه وه ماسپښین مانځه نه لږ مخکې د یو 10 منټه مخکې دا یو 4 رکعته نفل هم کوه ورسره د شپې لږ پاسه الله ته جاړه ته ګوره چې د مال کې به نور هم برکت سکون او اطمینان وي نو مونږ وایي زړه سخت دی صاحبه سخت دی جړا نه راځي نو ته خو اخرت را مخکې کړه چې درځي که نه درځي جړا ولې نه راځي ټول عمر پیسه ده او دولت دی او کارخانه ده او د دې نه زیاتې او د هغې نه زیاتې او د هغې نه زیاتې او چې څوک د دین خبرې تبلیغ والا راشي او 15 منټه رسره کوي نه دین خبرې کوي په تنګ یې استاد جي سره راغلی هله استاد جي زر خبره کوه څوک راشي د مدرسې چنده ده نه غواړي نو تندې دې ورته راتریو کړي هلکه ته خو کروړپتي یې اربپتي یې لکپتي یې نو که یو 2000 روپۍ مدرسې له ورکړي څه کفر در باندې راځي دقل تړه سخت شي اړه نرم کا غریب راغی الله دا لرې کوه لرې کوه ورکوه دا پسه نرمېږي غریب فقیر هله بچی راشه کښېنه دلته کښېنه او پیالې چې وله وشه بس راوباسه د جیب نه یو 50 روپۍ څه کېږي په 50 ته مرې په 100 روپۍ مرې که بچي دې پرې نارېږي ورکوله الله به خوشحاله شي زړه په خپله نرم شي جومات له څوک راغی چنده غواړي مدرسې له او شکر وباسه چې زه دومره شوم چې د ما در له څوک راغلی او ما نه مدرسې او جومات له پیسې غواړي مولانا صاحب کښېنه شابه هله پیالې چې ووایه زه چې څه دې وسه کېږي ورکه نه کېږي وایي زه به بیا ما ته پته وښایه زه به بیا درولېږم خفه نه شي دا کبر مونږ وخوړو کبر د تکبر مونږ غرق کړو دماغو کې زمونږ د کبر غر پروت دی غر نه خدای ته توجه شته دا نه وایو چې دا هر څه خدای راکړي په دین شرمېږو مونږ په ګیره مونږ شرمېږو په پټکي قسم په خدای خلک شرمېږي په سنت خوراک خلک شرمېږي په ولاړه ټول لګیا دي که په ناسته کښېني نو شرمېږي خلک به څه وي خلک دې په تندر ولګي خو چې خدای خوشحاله په سنتو خلک شرمېږي نن سبا وایي خلک به څه وایي وایي دا خلک به څه وایي خلکو دی خدای بیخو دی کوم ځای کې چې خلک د دین رکاوټ جوړېږي په شړقې ولاړ د پیغمبر تابعداري کوه د الله تابعداري کوه خدای ته جړا کوه ذکر تسبیح لاس کې راواله الله یادوه تلاوت د قرآن شریف کوه ګټه د دنیا چې څومره مال ګټې ګټه سره په حلالو خرچ کا په دنیا کې په ښه ځای کې چې آخرت کې په کار راشي نو زما ورونو خبره مې دې پورې کوله هغه حضرت ابوبکر وایي زما پیټې به ته قیامت پر ورځ یوسې ته دا پیټې ځان ته رامخکې کړه چې تاله جړه راځي که حضرت عمر رضی الله عنه اوهو حضور پاک ته څونه خوښه او څونه نږدې او یو ځل نو بار بار د جنت زیرې ورته ملو شوی دی حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه د پیغمبر مبارک رازدارو د حضور پاک ډېر رازونه ورسره پټ پټ صاحب السر ورته وایي حضرت عمر یو ځل غوښتل ته کښېنه حذیفه تا ته حضور پاک ډېرې پټې پټې خبرې کړې دي او ډېر رازونه یې در سره دي وی او امیر المؤمنین وی منافقین یې درته ښولي دي وی او امیر المؤمنین یو یې راته ښولی پلان کې منافق پلان کې پلان کې پلان کې پلان کې منافق دی راته ښولی دي زړه کې مې د هغه منافقینو لسټ پروت دی فهرست پروت دی ټول معلوم دی خو ګوره امیر المؤمنین درته یې ښولی نه شم ویرېده اشه عمر ته وښایه چې دا منافقین دی هسې نه توره راوالي او ډس پې شروع کړي او جذباتي وو غوسه ناک وو د دین دپاره امیر المؤمنین نشم ښودلی درته خفه کېږم نشم وی نه 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 ما ته مه ښایه چې تا سره د پیغمبر راز دی نو د حضور پاک راز خو به نه پاش کیانې د نه زه غواړم خو ته یو کار وکړه حذیفه دغه منافقین چې تا ته حضور پاک ښودلی دي یو نظر پرې واچوه چې د عمر نوم پکې شته او که پکې نشته دې ته یاروئ خو په سلګو په جړا شو په سلګو په جړا شو حضرت ابوبکر صدیق راغی حضرت حنظله له حضرت حنظله رضی الله عنه په لاره روانو او چغې به یې ولې نافق حنظله نافق حنظله نافق حنظله حنظله ګډوډ شوی دی دې زمانه کو حنظله ګډوډ شوی دی
ابوبکر مخې له ورغې حنظله څه چغې وی یاره وی ابوبکر چې د پیغمبر په مجلس کې ناست یو نو داسې راته جنت ښکاري او دوزخ لکه چې په سترګو یې وینو داسې مړه کې پراتې حالت بدلی نه ښځې یادي نه بچي یادي نه دنیا یادی بس جنت او دوزخ په دې سترګو راته بس مخامخ بس داسې ده لکه چې ښکاري او چې کله د حضور پاک د مجلس نه بار وځو نو بیا ښځو سره او بچو سره یو ځای شو نو بیا هم هغه حالت نی کوم چې د حضور پاک سره حالت نو دا خو ځایمه چې دا خو نفاق دی یو وخت کې د جنت یاد دی کور دی نه دی یاد هلته د دوزخ یاد دی کور دی نه دی یاد هلته د خدای یاد دی د پیغمبر مجلس کې کور کې د نه بیا ښځو بچو ته توجه ده ابوبکر وی و انا وجدت دا خو ماتم کیږي واقعي موږ چې حضور پاک مجلس کې ناست یو نو بیا حالت بدلی بس ابناء الاخرت یو چې بس آخرت والا یو او چې کور ته لاړ شو ابناء دنیا بس بیا دنیا سره راځه د حضور پاک نه تپوس که رسول الله مبارک له ورغه کېناستو مقه چغې وویله نافقه حنظله ګډوډ دی څنګه ګډوډ دی وی صاحب چې تا سره مجلس کې ناست شو بس مونږ وایو خیرت کې ناست شو او چې ستا د مجلس نه جدا شو کور ته لاړ شو ښځو بچو سره ګډوډ شو نو بیا هغه حالت نه چې تا سره دی بیا دنیا حضور پاک ورته وفرمایل او لو تدومو که تاسو په هغې حال همیشه یې چې ما سره یې چې ما سره یې په لارو کې په کوڅو کې په کور کې هم ستاسو دغه حالي لصافحتکم الملائکة فی بیوتکم و طرقکم نو فرشتې به سره په لارو کوڅو په کورونو کې په خیرحالي بیا کوي دونه مرتبه به حاصل شي ولکن ساعة هذه کله به داسې کله به هغسې دی ورته ونه وی چې نه ښځې له به ځې نو ښځه به راته یادي بیا به د نه هغه وخت لږ پیو بوټی خیرت هېر شي بچو سره به ناستې رزق به ګټې پروا نشته خیر عشق نشته دا خو د دنیا ژوند دی یارانو دوستانو سره به ناستم کې غم خادي به هم کې بچو له به روزي هم ګټې کاروبار له به هم ځې نوکرۍ له به هم ځې ښکلې جامه به مچې یو صحابي حضور پاک ته فرمایي وایي ما ته خو دا خوښېږي چې زما د پیزار هم خشتی او زما د جامه هم خشتی دا کبر دی وی نه دا خو کبر نه دی ان الله جمیل یحب الجمال خدای ډولې دی او ډول یې خوښي ښه جامه اچوه دا مې دې پورې وي د مارونو ان الله جمیل یحب الجمال الله ښکلی دی خشته دی حسن یې خوښ دی ډول یې خوښ دی جامه دې خشته اچوه ورته شریعت په دې ټولو خبرو نظر مه کوه شریعت کې تنګ نظري نشته ښکلې پیزار اچوه خشته ژوند تېروه ښکلې خوراک کوه خشته ژوند تېروه تکبر څه شی دی بل ته سپک کتل چې ښه جامه دې واچوله او ځان داسې د بل نه لوی حسابې او بل غریب دی چې ده خو نشته زما خو شته په دغه ښکلې پیزار او ښکلې جامه په داسې طریقه فخر کول چې بل درته سپک ښکاره شي دا بیا ګناه ده موټر کې ګرځه ښکلې موټر ځان له واله او پکې ګرځه خو چې دا نی چې خو زما ګاونډي دي خریب نشته او زما خو شته او دا بل بیکاره موټر دی زما خو غټ دی دوس تکبر شو د زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې دا نه چې ټول عمر دغه خو ډېره لویه مرتبه ده که خدای ته کېناستې وړو بس زه دنیا کاروبار نه کوم ګزاره مې کېږي ډېره مرتبه ده ډېره لویه هغه هر سړی نه شي ګټلی نه ګټه دنیا کې چې اوسېږې رزق زمینداري کوه ګوډچاري کوه تجارت کوه مزدوري کوه نوکرۍ له ځه خو الله مه هېروه الله یاد ساته الله ته ژړا کوه الله ته زاري کوه حضرت عثمان رضی الله عنه واقع مې راته اوس ذکر کړه څونه مالدار دومره مالدارو حضرت عثمان چې په مدینه کې 2 کسه ډېر مالدارو لیکن په خپل مال کې خدای نه دی هېر کړی او مبشر بالجنت یو ځل نه حضور پاک د احد په غر باندې ولاړ دی د هغو جړقید غر په مبارک یې اوچته کړو د غر لیره وبروله اسکن احد غلی شه احد انما علیک نبی یو پیغمبر در باندې ولاړ دی
و صدیق یو صدیق در باندې ابوبکر ولاړ دی و شهیدان دوه شهیدان چې دی جم دي خو شهادت په نصیبېږي دوه شهیدان در باندې ولاړ دي یو حضرت عمر او یو حضرت عثمان یو لور ولا حضور پاک ورکړې وه او وفات شوه بله یې ورکړه او وفات شوه وی ارمان که ما سره درېیمه وي لو کان عندي که ما سره درېیمه وي ابه مې عثمان له ورکړې درته عربي الفاظ دی چې تاسو پوه شئ لیکن چې رابغې حضرت عثمان او په مقبره به تېرېده او په قبر هلکه قبرونه له ځئ تاسو نه د مور قبر له ځئ نه د پلار قبر له ځئ نه له به څه نرم شي حضور پاک فرمایی قبرونو له ځئ د زیارت القبور کوئ شرعي طریقې سره قبرونو له ځئ تذکر الاخره انها دا تا ته قیامت یادوي آخرت یادوي نه ځئ نو یاره څوک هم دل نه نرمېږي څنګه به نرم شي ته لاړ شه د پلار قبر له هلته لږه دعا ورته وکړه لږ تلاوت وکړه ثواب ورته وبخه سلام پې واچوه کښېنه خپله به دې له راشي چې او دغه ما مور خو یو ځل به بالښت ته ډډه والې وه ما به وله په خپو چاپي کوله او زما مور خو د دې قبر نه ډېره یارېده او زما مور خو ما سره ایسی به ورته ما په اوړي کې لګوه په ژمي کې به مې ورته هیټر لګوه پکې به بوزه به مې ورته وه خو نن دلته پرته راځه به هم راځم زما پلار و ما به ولې چاپي کوله ما به ولې په اوړي زور کوه هغه خدای دې نن لاندې په خاورو کې پروت دی زه به هم راځم دا دې ورور مې پروت دی نیا مې پرته ده بچې مې پروت دی فلان کې ته لاړ شه قبر له لږ غوندې کښېنه چې زړه نرمېږي که نه نرمېږي نو ته په 10 کاله کې د پلار قبر له نه دی د مور قبر له نه دی د استاذ قبر له نه دی نو صاحب تا بړه څنګه نرم شي د زړه د نرمېدو کومې فارمولې چې حضور پاک ښودلي په هغې عمل وکړه که نه خوشحالېږي قبرونو له تلل مقبرې ته تلل دا مړي الله خبروي دا خوشحالېږي بلکې تر دې حده پورې علما وایي که د چا نه پلار خپتلي او مور ته خپتلي وایي مقبرې ته قبر له وله ډېر ډېر ځه شرعي طریقې سره قبر له ځه شرعي طریقه به راته بل وخت چاته وښیمه قبر له ځه انشاءالله نو خدای به یې د نه د مرګ نه پس به یې د نه خدای رضا کړي الله قادر دی د عثمان به راغی په مقبره به تېرېده قبر له به راته حضور پاک په خپله بقي مقبرې ته به ځه او چې قبر له به راغی او کې به ناسته نو دونه به یې وجړل چې دا ږیره به یې په اوښکو لمده شوه دونه به یې وجړل نو چا ورته وی صاحب د جنت ذکر کېږي نه جاړئ د دوزخ ذکر کېږي نه جاړئ او چې قبر له راشي نو جاړئ او ته څه وی ما د حضور پاک نه اورېدلی دي چې د قبر د آخرت په منزلونو کې لومبی منزل دی لومبی پوړی که دا د چا نه ښه شو وروستو به د دې نه ښي که دی خراب او ګډوډ شو وروستو به د دې نه خراب او ګډوډ او ما د خپل محبوب نه اورېدلی دي حضرت عثمان وی د خپل محبوب نه مې اورېدلی چې قبر د وحدت یو کوټه ده هېڅوک به نه یوازې به پروت د لړمانانو د مارانو جاله ده نو یریږم که نه د قبر نه د مارونو زړه نرم کې بس دا د خدای خوښي زړه مه سختوئ په تکبر زړه سختېږي کبر مه کوه په عاجزۍ زړه نرمېږي عاجزي کوه دا یو علاج د الله په یاد او په آخرت او په ذکر او په قبر زړه نرمېږي او صرف په دنیا یادولو زړه سختېږي په ژړا زړه نرمېږي په خندا زړه سختېږي زړونه نرم کې نرم زړه د خدای پاک خوښي او سخت زړه دا د الله پاک نیک خوښ صحابه خو لا ډېر لوی خلک دي صاحبه صحابیات یو بیبي ده وخت کم دی ګنې د هغې واقع به مې ویلې وخت کم دی بل وخت به ویم حفصه بنت سیرین ټوله شپه به یې خدای ته جړل حالانکې د حدیث استاده ده زمونږ په کتابونو کې دا چې څومره نن علما وینې محدثین عرب عجم چې څومره وینې د دې ټولو په استادانو کې راځي لویه محدثه ده د پیغمبر د حدیثو خدمت یې کړی ټوله شپه به لګیا وه او د الله عبادت به کو جړا به کوله په 3 ورځې کې به قرآن شریف ختمو ته قرآن شریف وایه او ختموه چې تا له جړا راځي او که تا له جړا نه راځي
وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. اذا تتلى عليهم آیات الرحمن چې د خدای د قرآن آیاتونه به پې ولوستلی شو خروا اوهو په ځمکه به پرېوتل خروا سجدا وبکیا په سجده به پرېوتل او جړا به یې کوله. موږ ته چې نن د قرآن شریف تلاوت کوي او ملا صاحب لږ قرات اوږد کړي رسار په مانځه کې نو کله په یو خوا کله په بل سلام وګورې استاد جي چېرته پکې تللی وې استاد جي له دې بوډاګانو غم د سره جوړ نشته دا دونه ودرېدی شي بوډا غریب غږ نه کوي نه کوي دا یو پکې وي که نه د پالیفلامو شیطان د میدان ګرمی د خلک استاد ته راوچتی پکې اوازو کې منځ کې شتې راولي استاد جي له دې بوډاګانو غم د بوډا غریب وي وایه موږ څه نه وایو دا یو شیطان دی دا په محله کې یو وي کله ملا پسې خبرې کوي کله وي وختي رالی او کله وي ناوخته رالی کله وي بانک دی وختي وي او کله وي بانک دی ناوخته وي کله وي تا په سپیمو کې ګوتې والې په مانځه کې تا غوږ وګروه او تا دا چل وکړه دا یو شیطان یو شیطان دی ده ته میدان ګرمې وي میدان ګرمې دا د خلک ګرمۍ چې دا خلک په دې استاد باندې راوچت شي ځان سره خلک راوچتی اواز به راغی ځای نه کې استاد جي چېرته پکې تللی وې چېرته تللی وم یاره خو خبر مې خولې له راله خو سپکه نه ویم درته چېرته تللی وم کوستان ته تللی وم څه ته تللی وم خو سبق مې د قرآن شریف درته وی که نه ته په قرآن تنګې که کم وخت صحابو څه چل کړی پته شته راته د شپې به یې مونځ کو نو د دوو ستنو منځ کې به یې پړې تړلې هلکه نفل خو په ناسته هم صحیح دی پیغمبر په ناسته کړي دي علیه الصلاة والسلام په ناسته پیغمبر مبارک کړي دي او نفل په ناسته بلکل صحیح دي څه خبره پکې نشته خو بیا هم حضور پاک فرمایي د ناستې نه ولاړه بهتره ده د بهتروالي دپاره به یې څه کول د دوو ستنو منځ کې به یې پړې تړلې نو تلاوت به یې د قرآن شریف کو په تهجدو کې په نفلو کې نو چې ستړي به شو خپو به نه شو ټینګولی نو په هغه پړي به یې ځان ور واچو لاسونه به یې پې ور واچول په پړي باندې چې کېنه حالانکه په ناسته هم جیز دي نفل هېڅ خبره نشته دونه شوق و شوق د ولاړې سره دا چلونه ته استعمال کا چې تا له جړه راځي او که تا له جړه نه راځي او که ته تکبرات کې په قبرونو کې جړه نشته او اخیري به درته ده ویم د جړه برکت اخیري بدر کې مسلمانان څومره او کافر څومره تقریبا زر کسان 900 خو خیر موږ زر یادو زر کسان کافر مسلمانان څو 313 کافرو سره ټولو سره تورې وې مسلح ورته وایي مسلمانانو سره 8 تورې هلکه د زرو تورو 8 مقابله کولی شي نه کافرو سره 900 اوښان دي 900 مسلمانانو سره 90 دي کافرانو سره 90 اسونه دي مسلمانانو سره 2 دي هغې سره زر تورې مسلمانانو سره 8 نو په 8 زرو تورو مقابله څوک کولی شي د کجورو په ډاک د تورې مقابله کېږي نو حضور پاک حضرت علما لیکي چې هلته ولا په بدر کې یو سفر جوړ کړی و د لرګو د سانګو عربی کې عریش ورته وایي اوس هم هلته جومات دی هغه جومات ته مسجد عریش وایي د هغې سفر لاندې صحابه وایي مونږ خوبونه وکړل او حضور پاک ټوله شپه الله ته جړه وکړه د جړه برکت ور نو ودرېده په ولاړه لګیا دی په سر مبارک یې څادر دی او جاړي او څه وایي اللهم هؤلاء حفات خدایا زما د ملګري صحابه خپې بلې خپې دي سپلیم نشته اکثریت پکې سپلیم نه وي او خپې بلې خپې مزل اسان کار عورات پروردگار بربند دي بربند دا چې صرف عورتونه پټ دي کمیسونه هم نشته جیاع اوږې دي اوږې ډوډۍ هم نشته الله اوږې دي بربند دي پروردگاره خپې بلې خپې دي سپلیم نشته خرجوا فی سبیلک تاله راوتې دي پروردگار ستا په لار کې اللهم او ان تهلك هذه العصابه کدا ډل هلاک شي لم تعبد الى يوم القيامه قیامت پورې بستا عبادت بیا څوک نه کوي عقل کم ځای وایي چې 313 2 تور اتو تورو باندې زرو مقابله وشي هغې شوق کې راغلي و بطرا قرآن شریف کې الله فرمایي لیکن
الله پاک حضرت ابوبکر ورغی د حضور پاک نه څادر پرېوت هغې اوچت کړو په سر یې ورته واچو حسبک یا رسول الله بس نور مه جړه مه کوه بس چې مرو مړه دي شو جنت ته به لاړ شو هېڅ خبره نشته الله پاک فورا آیت راولېږه سیهزم الجمع ویولون الدبر او 1000 فرشتې وله خدای راولېږلې 1500 جبریل علیه السلام او 1500 میکائیل علیه السلام دا زر کافران په خدای ذلیله کړل او یا یې مردار کړل او یا یې لاسبند وتړل مکې مدینې ته یې بوتلل بس خدای ته رجوع جړه دا قیمتي شی دی نو د دنیا ژوند دی ختمېدو والا دی تېرېدو والا دی پته نشته چې موږ به پې کله ورځو د چې د په لاره ځم که نه او دا مقبره کې مړې روانې په دې سړک کې ځم مړې روانې دعا هم ورته وکړم تلاوت هم کوم ثواب هم ور وبخم هر څوک چې په پېښور کې نو ښار یو ځای بل دی نو دې ملګرو ته هم ورغې پې بچو نیولې دی ورغې کان اوس پې په قبر کې کېږدي چې څه به ورسره کېږي د مالونو لږه معمولي جړه کوئ خدای ته بس لکه سختی مه کوئ لږه خیرت یادوئ دنیا ګټئ خو خدای ورسره مه یېروئ الله مه یېروئ لږ ذکر کوئ تلاوت د قرآن شریف کوئ د شپې لږ پاسئ الله ته یو 2 رکعته کوئ نفل کوئ جومات ته لږ په وخت راځئ د ملګرو گپ شپ او د فیسبوکونه او د میبایلو زموږ زندگی تباه او برباد کړه د دې نه وپوټې ځان ساتئ الله یې زموږ په زړه کې نرمي پیدا کړي او رب العالمین دې زموږ نه راضي شي ښه دا یو څو کسانه مړي شوي دي یو خو زموږ د بادرخیلو د کندې سبحان الله زوی وفات شوی دی پرون نوجوانه لکه بله ورځ نوجوان الله دې مغفرت نصیب کړي واقعي غټه صدمه ده وړه صدمه ده او نوجوانه لکه قابله مو او وفات شوی دی الله دې مور او پلار له صبر ورکړي ټول خاندان له او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او د موږ د دې بادرخیلو د کندې د شفیق ډاکټر د هغې مور وفات شوې وه الله دې وبخي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي او د ملکانو د کندې د ریاض خان د هغې والده وفات شوې وه الله دې وبخي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله تعالی دې په قبر باندې انوار نازل کړي قاسم خیلو د کندې کې رحمت الله وفات شوی دی الله دې وبخي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي د چارباغ د ډاکټر سیار ډاکټر روندار الله دې وبخي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي د مومن آباد د محبوب مور وفات شوې ده الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي د مفید آباد د سید رحمان رور وفات شوی دی الله دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د ملکزو د نیازعلي رور وفات شوی ښه نیازعلي الله دې وبخي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي د یو ډاکټره ده د امتحان کامیابۍ له دعا غواړي الله دې ولا امتحان کې کامیابي ورکړي او بیماران دي دعاګانې غواړي الله دې دعاګانې قبول کړي او زمونږ ایوب خان د هیډ د هغې ملګری عبدالرحیم مرزا صاحب څه مشکلات یې دي الله دې مشکلات په خیر او په خوشحالو بدلې کړي او همایون صاحب دې زمونږ د هغه ایوب خان دي د ترور زوی دی د هغې والده بیماره ده الله دې ولا روغ صحت ورکړي او الله دې ولا شفا ورکړي دی وی زمونږ امام صاحب په رکوع او سجده کې اکثر 14 ځله تسبیحات وی او کله قاعده کې ډېر زیات وخت لګي د ثنا فاتحې منځ کې هم ډېر زیات وخت چپي در حقیقت امام له پکار دی بهتره دا ده چې 3 ځله تسبیحات وی 3 ځله تسبیحات زیات نه وی امام او دقه رنګې ډېر زیات وخت نه لګي رسول الله مبارک هم فرمایي چې امام سره که قوم راضي دی خو ډېره ښه ده خو که قوم ورسره راضي نه دی نو په دې کې ضعیفان هم شته په دې کې بیماران هم شته په دې کې ماشومان هم شته نو بیا فلیخفف امام دې تخفیف کوي خو چې کوم سنت مرتبه هغې نه تخفیف به نه کوي سنت به پوره کوي او که قوم سره خوشحالي متفقي نو بیا چې څونه اوږدی نو هغه هم زر کولی شي دعا وکړئ حاجي د رور او مور عمرې له روان دي دعا ورته وکړئ چې الله تعالی په خیر بوځي او دته هم دعا وکړئ چې الله نارینه اولاد وله ورکړي دا کوم مردګانو چې ما نومونه واخیستل ښه او ریشه یېره مې شوه دا خو ضروري خبره خره چې یاده لرې کړه سبا نه بله ورځ د اتوار په ورځ زمونږ د یوسف احمد مولوي صاحب د مدرسه کې دستاربندي ده د مشکات شریف سبا نه بله ورځ
هغه مدرسه به تاسو ته معلومه دا وډیګرام بټۍ سره چې ورته وایي زما زوی د سلمان د هغه کلینیک ته مخامخ لاره تللې ده نو وډیګرام بټۍ په تورنګزو کې هغې کې دستربندي ده او زما را طرف نه او د هغه را طرف نه تاسو ټولو ته دعوت دی پوه شئ پې داسې 9 بجې ټول ملګري راشئ 9:09 بجې په هغې کې به شرکت کوئ او ناس به یې زه به هم پکې یم نور علما به هم راځي بیانونه به هم کوي او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې کم دغه طالب علمان دي د احادیثو نه فارغېږي د تفسیر نه فارغېږي نو هغوی سره به په هغه دعا کې شرکت وکړئ او بیا به هله راځئ چې روټۍ به خورئ د روډۍ بندوبست به تاسو له کېږي انشاءالله العزیز هغه روډۍ به هم برکتي وي انشاءالله نو بیا به روټۍ خورئ او بیا به هله د هغې نه رخصتېږئ نو چې څومره ملګري یې تاسو دلته موجود یې بې دعوته نه راخه لکه زه دعوت ته له درکړم ټول به راځئ ښه یو به هم نه پاتې کېږي که کوم د کلي دی او که کوم د بار دی او ځان سره ښه ټول خپل ملګري هم راولئ ملګري هم راولئ چې څوک زما اواز اوري هغوی ته هم زما را طرف نه دا دعوت او وینا ده سبا نه بله ورځ د اتوار پر ورځ سویم تاریخ را دی لکه 21 تاریخ د اتوار پر ورځ به ټول راځئ تورنزو د وډیګرام جلندې سره مدرسه ده ادارة الحدیث هغې له به ټول راځئ که خیر ټولو ته دعوت دی په وخت راځئ او دا څومره وخت هملته تیر که د پیغمبر مبارک د حدیثو د طالبانو سره او د پیغمبر مبارک د باغچې نه چې کم فارغېږي هغې سره نو انشاءالله العزیز په هغې به الله اجر درکړي الله به برکت درکړي الله به دعاګانې هم دله قبولې کړي ټولو له دعوت دی ټول به راځئ که خیر انشاءالله الله یې تاسو هم خوشحاله کړي دغه جلسې ته هم دعا وکړئ چې الله یې په خیر او عافیت سرته ورسولې کړي او چې کوم طالبان فارغېږي الله یې د ښکلي عالمان جوړ کړي دا ما چې کوم د مردګانو نومونه واخیستل جانزیب صاحب دي دغه او دا نور چې څومره دي دعا ورته وکړئ چې الله تعالی یې وبخي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله یې د قبر تیارې رڼا کړي او الله چې څوک بیماران دي روغ صحتونه ورکړي شفا والا ورکړي او پروردګاره چاته څه مشکلات دي پریشانۍ دي مشکلات او پریشانۍ ولا په خوشحالو بدلې کې الله زمونږ پړونو کې خپله مینه پیدا کړي خدای زمونږ پړونو کې نرمي پیدا کړي د سخت لنم خدای وساتي په زنانو ته دعا وکړئ خصوصا زنانه ستاسو خدمت کې چې الله ورله د خیر او عافیت او برکات او زندګي او د حیا ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین